السلام علیکم ستړي مه شئ زه وکیل خان یم او دلته د سهارې 9:30 بجې شوي دي او خولۍ راباندې روانې ګرمي ده خولۍ راباندې ځکه روانې چې ګاډي ته مې سامانونه وروغېږوله زه تاسو ته دروغ وایم سامانونه کې څه دي روان یم میساچوسټ ته د امریکا میساچوسټ ریاست ته څه چې د تعلیم ښار ویل کېږي دا مې پیشوګان دي که نه ماشي راغی ماشي راپسې ګاډي ته راننوځي نه چې په ټوله لار مې چیچي نو زه روان یم له خیره سره میساچوسټ ته او تاسو به راسره مل یې ټوله لاره ته درښایم مونږ به د امریکا ورجینیا ریاست نه وځو زه به میریلینډ واشنگټن ډي سي پنسلوینیا نیوجرسي نیویارک کنیټیکټ او دغه شانتې یو شمېر ریاستونه به کراس کوو او تاسو ته زه په لاره باندې چې کم دی نو ټول چې کم تاریخي ځایونه دي یا پلونه دي یا ټنلې دي به درښایم راځئ چې لوړ شو له خیره سره د ماساچوسټ په لور راځئ ملګرو بس رواني کو بسم الله به کوو د سفر دعا تاسو مو ووایئ وکیل خان به هم پرې زړه کې ووایي نورې کیسې به بیا کوو که نه سبحان الله نو بس نږدې ما ته دې وخت کې وایي چې 402 میله یعنې دلته د سهارې اوس اګزیکټلی چې کم دی نو 1 منټ کم شپږ بجې دي او 1 ډګري فارنهایټ دی او ما ته وایي چې ته به رسې له خیره سره 2:30 بجې به رسې که په لاره ودرېږې نه مطلب سټریټ روانې نو موږ به پکې ځای په ځای ودرېږو نو تقریبا دغه بس ماښام ته به رسو له خیره سره د ماښام بانګونو ته مونږ به د ماسپښینې مازدیګر مونږ به په لاره کوو که الله کړې خیر یو ژوند د ژوندو نو بس ځای په دا علاقه خو تاسو لیدلې ده دې باندې خو تاسو چې کوم تاسو ته ما دا خبره د حافظ صاحب په شانته مې ته یاده کړې ده خو نوره کیسه دا ده چې اوس نورې علاقې هم درته په درښایم او سمبدیکو کې مې موبایل لګولی دی په موبایل به ټول ریکارډینګ کوو که نه نو مونږ به سامسنګ ته هم مننه ووایو سامسنګ الټرا چې کوم دی S22 بابا خو واک نه راوتی سهار وختي ماشاءالله مونږ به یې کړي که نه خو ځه الله دې عمل شي نو ځای چې زور ورو نو بس ملګرو دا خبره چې راورسېدو داسې تقریبا 2 میله سفر خو مو کړی خیره او لا روان یو که نه دا خبره چې بس دا خو لا پوڼې هم نه ده ویشلې پوڼې خو لا ډېره غټه ده خو دې وخت کې مونږ د تختو پل نومې سیمه کې یو لیکرج کې یو که نه کوم چې دغه علاقه ده کوم چې د ډنډ په غاړه ده دې خو یو لوی ډنډ دی ورسره زموږ د ګه سړک ته نو هغه غاړه باندې تاسو چې ما وختي د ماشي ذکر وکړو ماشي راننوتی دی او زه په دې خپوخ په وچېچلم نو بس خیال دا چې میساچوسټ پورې اته غنټې مونږ ډرایو کوو د ټوله وینه زموږ نه سکري بیا هلته چې مونږ ځان تر وینې ډرایو خېږو که نه او داسې په دې خپخ پی وچېچلم ظالم ځان موړ کړو سهار وختي یې ناشته زموږ چې کوم دی نو په مونږ باندې وکړه او نور ته هم خیال دی ضرور چې کم دی نو وریځو نه ځان رابرې کېږي کله پې وریځې چې کم دی مخاوي شي او کله چې کم دی نو نور ماما چې کم دی نو ځان خاوي کړي بس څو شېبو کې مونږ هایوې ته ورکوځېږو الله دې وکړي چې رش نه فلحال خو ماته چې کم دی نو 8 غنټې لاره ښیي که نه سره پاسه 8-8 غنټې نو دغه داسې وته او دغه کیسې دي نور خلک چې روان دي نن بس ډیوټۍ له روان دي مزدورو له روان دي او وکیل خان هم بس مزدورۍ له ورته ووایي چې یو رقم روان دي ځکه چې بس موږ هم مزدورۍ کوي نو الله دې پکې خیر واچي او لیکرج نه وځو دی وخت کې مونږ چې کم دی نه کوکوان ته داخلېږو او بس د هغې نه پس چې کم دی نو هایوې ده او هایوې نه پس چې کم دی نو بس تاسو ته به زه غټ ښارونه غټ ځایونه او مشهور ځایونه ښیم که ټول سره مل پاتې شوې او که نه چې کم دی چاله خوب ورغلي نو بس خدای مل شن نو بس دې ته خو راکوشو اوس به ورو رشم سیوا کېږي تاسو به ګاډي هم ډېر وینئ ګاډي خو به نه د ګاډي د شاتنۍ برخې به وینئ څه چې بمپر وایي که نه بمپر ټو بمپر کې دوه لارې دي مونږ به په HOV باندې ځو HOV مطلب دا چې هاي اکوپنسي ویکل یا چې کوم باندې ټول اخلي نو واشنگټن ډي سي باندې پته چې په کومه لار مونږ تېر باسي خو ما اډرس ورکړی دی او یو خو دا سیده ګاډي روان دي تاسو یې وینئ که نه د ما موبایل چې کوم دی نو پکې دی فوکسینګ وغیره هم کوي نو ویډیو پکې ګډوډېږي نو خفه کېږي به تاسو نه دا به داسې کوو که نه او دا به زه لاک کړمه اوس به روانېږي نه له خیره سره که الله کړې خیر ځکه چې هغه ځان کله فوکس کوي او کله چې وي چې کوم دی نو ما ته شیخ ښکاري او کله شي نه ښکاري که ګاډي یادوم هماغې د سامان نه یادوم که نه هماغې ته دغه چې دا روان دي سړکونه تاسو هم چې کوم دی دا خبره هغه ځای کې دا سیده ګاډي چې روان دي دا په لوکل خو نه دي خیر هایوې ده خو پیسې پې نشته په هغې به رش وي ډېر زیات تاسو ته به زه در هم ښایم که الله کړی او الله دې وکړي زما دا موبایل چې کوم دی نو لانجه نه کوي چې تاسو هر څه ووینئ که نه او کوم نه لیدل نو بیا خو خبره چې زما خواري هسې بې ځایه ده که نه اوس دې وخت کې مونږ HOV ته ورکوځېږو HOV مطلب دا دی چې د پیسو والا لارې ته ورغلو مونږ غیر د ګټې په ورځ مونږ پیدا نه یو مخامخ به اوس نور هم روزي نو کېدای شي مونږ ته نور هم چې کوم دی نو دغه کېږي مطلب داسې نیغ کېږي غیر د خفه کېږو به نه اوس به دغه کې د ګاډو سیلاب ته راکوشو دا د ګاډو سیلاب دی او دې بل طرف ته چې کوم ګاډي مخې ته اخذ مونږ په یو مونږ سره پیرالل لاین کې روان دي خو دا
واشنگټن ډي سي طرف ته روان دي. ویل ښه خو بالکل لکه موږ سره غوږ کې را سره شینګ وکړو دې ګاډي کنه خو خیر دی به کار له روان دي موږ غواړو چکر له روان یو د په خیال باندې دا ماشینان لګېدلي دا وینې اډاز دې ځای کې چې کوم دی د ګاډي سکین کو چې ګاډي دلته نه داخل شو موږ دې ځای نه داخل شو او دې ځای نه په موږ میټر شروع شو د پیسو د ورجینیا حکومت نو بس زه به دې وخت کې موږ چې کوم دی نو لوټن نومې سیمې ته داخلېږو. لوټن ډېر مشهور ځای دی تاریخي ځای دی تاریخي ځای په دې باندې یو مشهور جیل او هغه جیل چې کوم دی نو هغې نه په اکثر قیدیان تښتېدله دلته به چا کورونه نه اخیستله او نن سبا پکې چې کوم دی نو کور اخیستل چې کوم دی اسمان سره خبرې کول دي او غر سره ډغرې وهل دي. نو موږ لوټن ته داخلېږو د ګاډي چې کوم دی په کروز ماما کې اچوم ځکه چې زه خبرې مو کوم او پیشوګان خو مې ته ښودلي پیشوګان هم راسره دي پیشوګان خوږ نه شي ماشاءالله چې کوم دی ورته ووایې یو پیشو ده 3 بچي دي او بیا ورسره چې کوم دی نو پلار مې ورته جدا بند کړی دی که نه مې چې دا دغه شان دي. نو بس اوس که ورو ورو غوږ کېږئ تاسو چې کوم دی نو ټریفک ته خوا غوږ کېږئ زمونږ ښي اړخ ته به تاسو خیال کوئ سرې باتې به ته ښکاري که نه سرې باتې مطلب دا دی چې بریک باتې یادوم او دغه شان دی. نو بس مونږ لوټ ته داخلېږو دې ځای کې هر وخت چې کوم دی چا واده وي دا رش دغه دغې که نه هغه طرف ته وګورئ مونږ چې په کومه لار روان وي په دې باندې پیسې دي په دې باندې هغه خلک تللی شي چا سره چې په ګاډي کې 3 یا د 3 نه زیات کسان وي او یا چې کوم دی نو سمدي کومه ما باندې پیسې ورکول غواړي مطلب دا چې ایزي پاس باندې پیسې ورکوي که نه نو زه خو رش ته وګوره خو ټریفک ودرېدو دا به تقریبا د 9 بجو پورې دا رش ورو ورو سیوا کېږي ځکه چې خلک مزدورو له ډیوټۍ له روان دي او دا په کومه لار چې مونږ روان یو نو دا لاره چې کوم دی څومره چې هغه سړک باندې ښي اړخ ته چې کوم رش دی تاسو یې وینئ دا رش څومره سیوا کېږي نو په دې لاره باندې به پیسې دومره سیوا کېږي دا 22 او 15 ډالره پورې د واشنګټن ډي سي پورې کوم چې نږدې 40 او 50 میله لار ده د هغې دی اخلي او کلي وطن کې خلک چې کوم دی په ټول پلازا پیسې نه ورکوي وبخښئ ټوخی را باندې ولګېده زه به ځان ټوخي وکړم اوبه به ځان وڅښم په نورې خبرې به بیا کوم. ها نو اوس دې وخت کې مونږ غربي سپرینګ فیلډ ته داخل شو. غربي سپرینګ فیلډ چې کوم دی نو دې رش ته ګورئ دا رش څومره سیوا کېږي سهارې 14 منټه 6 بجې دي که نه سره پاسه نو 14 منټه 6 بجې دي دې رش ته وګورئ دې خلکو ته وګورئ او بیا هم چې کوم دی نو ښه کافي رش دی مطلب دا تاسو ګورئ تماشا ورته کوئ وینئ نو بس بد حل دی او مونږ پکې ګیر یو او لاره سیوا کېږي او کمیږي نه سیوا کېږي ځکه مطلب دا دی چې ټریفک سیوا کېږي نو ما ته ټایم سیوا کېږي که نه ورسره نو په دغه حساب سره خو زه یم چې دا انور راختون روان دی ځکه چې دا موبایل به دې خوا مخامخ وي نو زه یم چې دې نه زه وځم مونږ به په دغه باندې وځو په تیر وځو دې وخت کې مونږ په ورجینیا کې یو او ورجینیا نو بیا مونږ وروړېږو واشنګټن ډي سي ته کوم چې د امریکا سرښار دی کیپیټل دی څنګه چې د افغانستان سرښار کابل دی او د پاکستان سرښار چې کوم دی نو کابل دی او بخب کابل نه اسلام آباد دی تاسو خو به غواړئ چې کابل شي خو لا دوره زر نه کېږي الله دې پکې خیر واچي غیره دي که نه دا ټول خلک مزدورو له روان دي څوک هم لکه زموږ په شانتي اوزګار نه دي چې کیمرې یې لګولي ریکارډینګ کوي که نه دا خبره دا بس یو وکیل خان دی او سره چې کوم دی 4 پیشوګان دي که نه 4 پیشوګان دي او انا 5 دي وبخیر یار په ما ټوخی لګي وبخیر ما بخښنه به راته کوئ سپرینګ فیلډ ته داخل شو که نه او هغه رش ته ګوره هغه رش ته هم خیال دی دا به تر واشنګټنه پورې داسې رش وي دا چې ځانان چې کم دی نو هسې چې ته رش نه وي نو د 15 منټو لار د واشنګټن ډي سي ته خو دا چې ځانان په 2 غنټې کې 2.5 غنټې کې رسي نو بس روکه غریبي شه او خواره خواري شه او بده مسافري ده بس دا خبره خو زه نو څه ځای کې به کولو شي ټریفک او څه ځای کې به ونښلي زه ته یې خیال لیدم دا نوې ګاډی اخیستی او روان دی زه پکې تمام اخلم دې وخت کې موږ سپرینګ فیلډ ته داخلېږو سپرینګ فیلډ هغه علاقه ده چېرته چې بروکفیلډ پلازا نومې ځای دی او هغه بروکفیلډ پلازا چې کومه ده ډېر زیات مشهوره ده سره لپاره مشهوره ده د خوراکونو دپاره د پاکستاني خوراکونو دپاره د افغاني خوراکونو دپاره د رسټورنټونو دپاره د جوسونو دپاره نه او بیا ورپسې خوا کې ورسره زموږ چې کوم دی بروکفیلډ پلازا سره زموږ د ملګري دوکان دی افغان مینی مارکیټ نو هغې ته هم راتلی شي تیاره روټۍ هم پکې اخیستی شي ډېر شیزونه دي پکې یو ورځ به تاسو زه به وځم تاسو به بیا وګورئ که چېرته راغلی دې علاقې ته صحیح ده او دا ځای په ځای چې کوم دی دا ماماګاهی دی لګولي ده وینې دا چې نوي نوي ګاډي را داخلېږي هغې سکین کوي او زه به تاسو ته ځای کې ووایم چې دا به څومره پیسې وي در اوسه پورې خو چې کوم دی زما زه خیال $395 پورې $6 اخلي خو دا ریټ رو رو سیوا کېږي
دې ځای کې لارې بیلیږي که نه او یو بالټیمور ته ځي او بل چې کوم دی نو بالټیمور مطلب دی میریلینډ او ټایسن کارنر هغه طرفونو ته ځي او مونږ چې سیده ځو نو مونږ به په واشنګټن ډي سي باندې او په مطلب دا دی چې دغه ټایسن کارنر یاد کړو دا فال چرچ او دغه علاقې او بیا ورپسې مونږ به چې تېروځو نو اوس دې وخت په سپرینګ فیلډ نه مونږ راووتو الکسنډریا ته داخلېږو الکسنډریا یعنې اسکندریا چې ورته وایي که نه نو هغه ځای ته ور داخلېږو نو یو ځای چې کوم دی که تاسو ګوګلي ماما کې ګورئ نو بلا کیسې دي پکې او زه به هم غواړم چې دا ویډیو لنډه جوړه کړو دومره اوږدې جوړه نه کړو که نه 2-3 غنټې نه ځکه چې 8-9 غنټې سفر دی او دا خبره په ما باندې اوس هم په سټ مې خولې را روانې دي بس هر وختي په ایر کنډیشن لګېدلی دی په ګاډي کې بیا هم که نه ایر کنډیشن مطلب دا هغه یخ هوا چې راولي پکې چې که نه هغه یادوم دې ځای کې لارې بیلې شوي دي تاسو ساینونو ته وګورئ دې نه پس به چې کوم دی نو مونږ نورې خبرې بیا چې لږ ورورسو پینټاګان او لینکټن سیمنټري او دغه کیسو ته ورورسو بیا به نورې خبرې کوو نو بس الکسنډریا ته داخل شو او ډېر ځایونه خو تاسو دا کتلي کله چې زه نیویارک ته ځم د نیویارکه پورې لار وم که دکه تاسو هغه ویډیوګانې کتلي وي که نه او بس مخامخ نن ور هم ورو چې کوم دی نو وریاضو سره یې جګړه ده نور ورته ما پرې چې بار وځم او وریاض ورته ته نه ووتې نو کیسه دغه شانتې ده نو یو ته خیال ده خو داسې موږ سره ترخ کې تېر شو نو بس الکسنډریا ته داخل شو الکسنډریا کې هم چې کوم دی نو مکس کمیونټیز دي دلته کې خلک پاتې کېږي که نه ځای په ځای باندې او د دې نه پس به چې کوم دی مونږ شارلنګټن او ارلنګټن او یا واشنګټن ډي سي او دغه طرفونو ته به ور ورسو له خیره سره نو بس سامه ډوبوئ او ټول راسره مل پاتې شئ او مخکې راته را بس والم چې کوم دی دیوال شوی دی که نه دغه 8 غنټې شفټ دی چې خو ځکه په مزه مزه روان دی او زمونږ هم څه میټینګ نشته خیر مونږ هم دا خبره چې داسې وړوکې غونته کار پسې روان یو بس نږدې شو دغه ته واشنګټن ډي سي ته وینئ پینټاګان سیټي او یو څه بل څه د مونږ اوس ګ سړک ته چې کوم دی نو دغه راځي کامي مقبره ده مخامخ 3 تورې به تاسو ته ښکاري سورډس چې دي که نه تورې مطلب دا غشي غونډه چې تللي دي او زه خو چې کوم دی نو ما ته داسې ښکاري دلته نه مې ماشي هم ځان سره روان کړي دي د ورجینیا نه به ماشي چې کوم دی میساچوسټ ته لاړ شي ځکه زه په دې خپوخ په وچې چلم داسې چکونې را باندې ولګوله او ما ورته چې کوم دی نو هغه 442 سپلې مې اچولي هغه کولو سپلې نه همې ورته اچولي دي نو بس سم د الوا د خوراک یې کړم او دا اوس دغه د لینکټن سیمټري ده او مخامخ چې تاسو کوم دا بلډینګ وینئ د ښکاري او که نه ښکاري ته نو بس ګوګل کې به وګورئ دا پینټاګان ماما دی که نه د امریکې د دفاع وزارت دی او بیا دې خوا سره چې کوم دی خو واشنګټن مانومنټ دی هغه لرې ځای کې به تاسو ته چې کوم دی ډېر وله ګوته نه وړم کیپیټل هیل دی د امریکا د کانګرس وداني ده او دې وخت کې چې کوم دی نو مونږ واشنګټن ډي سي ته داخلېدو والی یو څنګه چې مونږ دا پول کراس کړو اوس برج نو دا لارې خو تاسو په یادو به یادې شوي مې ځکه چې په دې وخت تاسو ما یو لس پېرې بوتلي او بیا د سره را شروع شوې یم او تر میساچوسټ هم بوځم نن او بیا به ډېر ګرځو مونږ تقریبا یو هفته هلته کېږو میساچوسټ کې به ګرځو روډ آیلینډ کې کنیټیکټ کې پلس ورپسې چې کوم دی نو سی ورته په لاره نیویارک کې میریلینډ کې نو زو راځو به او تاسو چې کوم دی نو به چکر یې به وښیي انشاءالله میساچوسټ د امریکا هغه ریاست دی چې د تعلیم لپاره مشهور دی په ټوله امریکا کې چې کوم دی د پاکستان کې چې کوم خلک پیسې وي که نه یا په مالداره خلک چې کوم وي که نه نو خپل بچي چې کوم دی نو دغه ته رالیږي دغه جاز کینی د ریګن نیشنل هوایي ډګر باندې کېږي دا پول چې څنګه مونږ ور کراس کړو دې ځای کې اوس مونږ واشنګټن ډي سي ته را داخل شو د امریکا سرخار یعنی د امریکا چې کوم کیپیټل دی نو وبې وینئ دا خبره اوس به یې سوچ وکړي زه لاین بدلوم ځکه چې مونږ به دې بل طرف ته وځو او شاته را پسې کوم دی دا ګاډي والا هم را روان دی خو سالډ لاین دی نو کراس کوم نه ویډیو کې را روان دی پولیس ماما پر چې کور ته پر زر ونه لګي چې ویډیو کوي لکه چې ته خو چې کوم دی نو هغه کرښې کراس کې کوم چې نیغې وي کله چې دا سالډ لاین وي دې مطلب دا چې د بل لاین ته نه شي وړی اوس دې ځای کې کټ دی د یو قطار نه بل قطار ته وړی شي خو کله چې دا قطار بالکل نیغ وي کرښه پرې سړک باندې دې مطلب دا دی چې بس سیده ځه خپل لاین مه بدلوه صحیح ده نو لاین به نه بدلو دغه خوا چې کوم دی نو مونږ وایټ هاوس ښه سړک خو دغه طرفونو ته بوځي مونږ به ځو ښي اړخ ته اوس به مونږ د چوي نه را کوزېږو کوم چې هغه هایوې وه کوم باندې پیسې اخیستلې الله خیر لی ورولې که نه نو پول یې ټانکه کړی و بس دا خبره چې دا واشنګټن ډي سي چې کوم دی ټیکسیشن وداوټ ریپرزنټیشن دی که نه نو دا خبره خو ځان لاندې زمونږ مل شي ټرک والا راغلی دی چې ته روان دی سی روان کړي دي
زه پکې لږ لږ غلی کېږم که نه ما سره خو رباب او ټنګارې نشته چې تاسو ته پکې رباب او میوزیک هم در واچوم خو بیا هم بس تاسو پکې خپل خوندونه ترې اخلئ او بس نظر ګرځوئ که زما نه پکې څه خطا شي نو بیا تپوس وکړئ بیا به تاسو ته زه ووایم چې دا څه شی دی بالآخر خو زه را خپله خوا وګرځوم که وګروم ځکه چې زه خو ماشي دنه مات کړم اوس موږ په واشنګټن ډي سي کې یو د امریکا سر ښار کې یو ګیر چاپېره ودانۍ چې تاسو وینئ او دا د واشنګټن ډي سي چې کوم دی نو په مختلفو برخو کې تقسیم کړی شوی دی یعنی سویل غربي چې ساوث ویسټ ویلی کېږي که نه نارت ایسټ یعنی شمال ختیځ که نه او بیا ورپسې چې کوم دی نارت ویسټ یعنی نه شمال دغه چې نارت دغه ته څه وایي نارت ایسټ او نارت ویسټ چې شمال غرب که نه نو دا هغې کیسې دي او دې وخت کې مخامخ تاسو به وینئ کیپیټل هل دی که نه ما سره چې کوم سوالۍ ناست دی یېرېږي مې زلیرو نه به هغې پیشوګان هم پکې چاته نه آواز وکړي میاو که نه ته هم کښېنئ په ارام تاسو خو چاته ناست دی تاسو خپله ډز هم درنه چې خدای دې پکې خیر واچي بس تاسو هم راسره کلمې وایئ د پرې نه وځو سړک نه او دا خبره لومبې تپوس دا کېږي د سره خو لاسو کې موبایل نو خیر موبایل خو موږ په سمدیکو کې لګولی دی څه دی چې هغه وایي میجیک جان دی که نه هغې کې هم لګولی دی خو کیسه دا ده چې دې وخت کې مونږ دا ښي اړخ ته چې کوم وداني ده نو دا کسان شپه ورځ ناست دي ګاډي شماري او زه چې واشنګټن ډي سي ته رالم په کال 2009 کې دلته چې رالم نو اوس دا ښي اړخ ته چې کوم ودانۍ ښکاري یو دوه دغه وداني چې کومه ده نو زه په دې کې پاتې کېدم دا یوه وداني چې تېره شوه دا ښي اړخ ته دې خوا د کانګرس وداني نه ماته ښکاري تاسو ته نه ښکاري تاسو به ګوګل کې وګورئ او که نه واشنګټن ډي سي دی پوه شوې زه به یاد ساتئ والله ما خان سره چې ګرځئ مزې به کوئ که نه او نن سبا خو چې کوم دی زه د واشنګټن ډي سي نقشه جوړوم که نه دې سره کار کوم حکومت سره دغه نقشه باندې کار کوم د لارې کوڅې مې داسې ناپ کړي دي داسې راته پته ده چې دا کوم ځای کوم ځای دی که نه نو زه یو کیمره لګوم زه تاسو ته به چې صرف د لارې کوڅې باندې ریکارډ کوم خبرې به پکې نه کوم که نه ځکه چې هغه به هم درته اب هم تاسو ګورئ خو خیر لارې کوڅې تاسو کوئ او ښکلې ښکلې ویډیوګانې پرتې دي په ګوګل ارت باندې او په دغه باندې چې کوم دی نو تاسو خبرې اورېدل غواړئ ورسره زه اوس دې وخت کې د ماشي په پونده وچیچلم سوچ کوئ او که نه په پونده یې وچیچلم په پونده او دې وخت کې مونږ چې کوم دی دا سړک چې کوم دی دا پاس په هوا کې دی پوه شوې د دې لاندې هم چې کوم دی نو سړک دی او مونږ په هوا کې روان یو نو چې واشنګټن ډي سي نه وځو که خیر مونږ میریلینډ ته ور داخل شو بیا به زه خولې له لږ ارام ورکړم او دا خبرې په خولې ولا لاس کېدی که نه زه ځان له په خپله په خولې لاس کېدم نو دغه شی به وکړم او تاسو چې کوم دی بیا چې کله داسې پکې ښه ښه ځایونه راځي نو زه به ته ښیم ځکه چې شاته هغه پیشوګان هم ډېر سخام بوی جوړ کړی دی مسام بنده کېږي او دې ته را کړکۍ او شیشه کولاوم چې دې هم دغه شي که نه او هغه چې ځانان هم چې کوم دی نو بس ډېر اوږد سفر دی خو زه کور کې مې پرېښودی نه شو ځکه چې 5-6 ورځې دي زه خو چې 2-3 شپو له ځم نو بیا کور کې پرېږدم اکثره او کور کې ورته څه خوراکونه موراکونه واچوم هغه ډبو مبو کې دي ځان له خوري اوبه مبو خو اوس زما ورځې ډېرې دي هلته کې نو زه په دې وجه چې کوم دی دې مې ځان سره را روان کړو او توتیان خو مې چې کوم دی په بورډینګ کې واچولو هغې خو په $50 ورځ ورکوم $50 ورځ مطلب دا چې پاکستانۍ تقریبا 14,000 روپۍ به زه د هغې ورکوم چې هغې په هاسټل کې دي نو هغې خو مې پرون نه بوتلي دي او یوه نیمه هفته به هلته کېږي نو هغه پکې بیل چې کوم دی نو تقریبا $350-$600 دی ها دا ما سره د شي باندې وجې باندې ټوخي لګیا سره کې د پیشوګانو ته مونږ لیټر اچولی دی هغه کم کې چې دي واړه بول او لوی بول کوي د هغې هغه ډسټ هم چې کوم دی نه اے سي لګېدلی ګاډي کې رالوځي نو بس ما باندې ټوخی لګي د هغې د وجې نه دې وخت کې مونږ میریلینډ ته ور داخلېږو څو شپو کې او دغه خبره چې کوم دی نو راکوشو دې خوا که نه بس دعا کوئ دې ته کې اکثر رش وي چې رش نه وي او بله خبره دا چې اوس کوم ځای ته مونږ داخلېږو دا د واشنګټن ډي سي چې کوم دی ځنګل علاقه ده دلته چې کوم دی دلته چې پولیس والا هم ګرځي څلور یو ځای ګرځي او ټیکسیانو والا چې ځانان خو ته راځي نه راشي یې څوک ولوټي دلته زیاتره آبادي چې کوم ده تورپوستو ده تورپوستو هغه تورپوستو ده کوم چې کار روزګار نه کول غواړي تش نشې کوي تماشې کوي او دا خبره ده چې راشي څه نه څه اکټیویټي روانې دي خو دلته چې کوم ده ساوث ایست دی او ساوث ایست د پول نه دی خو ساوث ایست چې کوم دی دا خطرناک ساوث ایست بللی کېږي نو ساوث ایست مطلب دا دی چې دې کې سویل ختیځ علاقه ده د واشنګټن ډي سي واشنګټن ډي سي چې کوم دی دې لګیا دی رو چې کوم دی نو ماډرن کوي یې ګرانۍ یې علاقې کومې علاقې کې چې کرایمز ډېر دي چې په کال 2009 کې واشنګټن ډي سي ته راغلی وم نو ما به د امریکایي حکومت سره په ټیکه باندې کار کوم په ټیکه باندې مې کار کوم هغه ټیکه داسې وه
چې د شپې بیا به زه نږدې هم پاتې کېدم بلډینګ سره د دفتر سره خوا کې کوم ځای کې چې ما کوم په ودانۍ کې کار کوم د سپینځلې خو چې راتلم به نو یارېدم به جیبونو کې مې لاس ورکړو اکثر مې ځان سره چاقوم ګرځم چې څوک مې ونه وایي هسې مې خلک په یارولو دپاره که نه موږ خو څوکوالې نه چو په چاقو باندې خو بیا هم دا خبره چې ګاډه او د نیوجرسي نه ماما راغلی دی چې د مازدیګر اسخر کره راغلی و نه اسخر کره روان دی کور والا پسې وخت ضایع کوي ټایم ضایع کوي چې لږ لیټ ور ورسي او هغه ته ناست داسې کس دی له خیره سره چې هغه نیوجرسي اوس د میریلینډ نمبر پلیټ به شروع شي که نه اوس بس میریلینډ ماما ته موږ را داخلېدو والا یو میریلینډ د واشنګټن ډي سي نه یو طرف ته میریلینډ دی بل طرف ته ورجینیا ده نو بس دغه کیسې دي او زه چې ځو ورو ورو ښه ټپه ټپه اوس دې خوا تاسو د ګ سړک ته رش ته وګورئ دا خلک ټول چې کوم دی واشنګټن ډي سي ته ور داخلېږي او مزدورو له ور روان دي موږ باندې خو له خیره سره چې کوم دی نو نور هم داسې له خیره سره تیز دی موږ په 50 ویسټ باندې روان یو ایست سوري دې وخت کې دې نه پس به موږ د 295 هایوې ته ورکوزېږو نو بس کیسې به ډېرې نه کوو او تاسو هم بس نظر ګرځوئ دا نه پکې صحیح نه صحیح کوئ که څه زه هم خوښېږي نو راته وایه پیسې میسې سره یې اخلو بیا او که نه لکه زموږ په شان دی تش جیب ګرځئ نو بس شاعر خبره وي د دنیا په بازار تېر شم ما سودا پکې ونه کړه که نه وایي زه خالي جیب پرې را تېر شم که نه دغه شعر غلطو منه بخښنه غواړم او ما سودا پکې ونه کړه نو مونږ غریبانان به څه سوداګانې وکړو دا خبره روکه غریبي شه چې په ځوانۍ کې هم داسې ته خوار ګرځې او بېروزګاره ګرځې نو لته پکې ووایي سړی داسې ژوند کې خو زه بیا هم شکر ادا کول پکار دي ژوندي خو یو ساه خو اخلو په صحت روغ یو که نه نو بیګا هم بینډۍ خوړلې دي نور د خدای نه څه غواړو بینډۍ او چې کوم دی نو څه یې ورته فالوده مې ورپسې خوړلې ده هوم میډ نو ځه بس دې وخت کې اوس دا وینې تاسو ته مخامخ ګ سړک ته لاره اناپولیس ته تللې ده دې خو تاسو بالټیمور واشنګټن پارک وی هغه وین والا خو ما پسې داسې چې کوم دی نو شپې بمپر ګاډی بمپر کړی دله به لار ورکړو ده تلوار راته ښکاري کېدای شي دې کار له ځي که نه ورجینیا نه راغی نو کېدای شي د به څه کار یا ما ته اندازه کېږي د څه کار وینې دغه سپین وین چې تېر شو مینی وین چې و اوس به په دې هایوې باندې مونږ هایوې 295 بالټیمور واشنګټن پارک وی چې ورته ویل کېږي په دې باندې مونږ را داخل چې په دې به تقریبا مونږ ځو 20 میله او په دې ځو بیا هغې نه پس مونږ بالټیمور هاربر ټنل ته ور داخلېږو هاربر ټنل چې کوم دی بس هغه ځای کې به نورې کیسې هغې هلته کې کوو د هغې پورې به زه هم لږه ساه واخلم او بس تاسو هم مزې کوئ او زه به مو ته لږې مرسې وخورم نو بس مونږ خو بالټیمور ته را داخل کېدو بالټیمور ته داخل شو بلکې 95 نورت بالټیمور په څه شی واشنګټن پارک وی نه اوس په 95 نورت ته ځو شمال اړخ ته نو بس بالټیمور هاربر ټنل به کراس کوو کوم چې نږدې یو دریاب کې دننه چې کوم دی نو په اوبو کې په منځ کې دی او نږدې 1.5 میل دی 1.4 مایل دی که نه او په کال 1950 کې جوړ شوی دی ټرافیک لپاره نو څلور لینونه دي څلور مطلب دا ټنل دي په څو شیبو کې هغې ته وداخلېږو خو مونږ د دې پارک وی نه زه چې خبرې تاسو ته شروع کړم باندې ټوخې ولګي چې چل دی که نه تاسو راته ماشاءالله نه وایې که څنګه چل دی ماشاءالله راته وایې که نه یار او که نه یو وکیل خان دی بیا به څه کوئ نو دا خبره چکرې به در باندې څوک وخي نو نور هم سترګه روباسي او وریځو سره کمپټیشن روان دی دې خوا زمونږ ګ سړک ته بالټیمور سټي ده کوم چې ډاون ټاون دی د بالټیمور او بیا دې بل اړخ ته چې کوم دی نو دریاب دی د دریاب دومره ګران نوم دی والله چې کوم دی مې ته پښتو کې به له نوم ایښی که نه سمندر خانو یا کالو خانو یا عجب خانو یا وکیل خانو که نه او به هېڅ ورته نه میلاوېدل نو خبره چې کوم دی نو بل څه به یې ایښي خو اسان نوم به یې ایښي که نه دومره ګران نوم یې ایښی بطب سټو دی که داسې سړی ور دی هغه دی بس مونږ ور داخلېږو دا دی که نه ریور ته نه ټنل ته ورته نږدې کېږو زمونږ ښي اړخ ته چې کوم دی نه کوم هاربر دی بالټیمور هاربر دې ته د دنیا د دې ځای نه دنیا ګوټ ته سامانونه ځي کنټینرې ځي ګاډي ځي که نه مونږ هم ته بله چې کوم دی نه شپږ ګاډي در لېږلي دي خبره دوبۍ ته که نه تاسو ته مې ښودلی مو یو ګاډی سلوراډو هم در لېږلی دی او ورپسې چې کوم دی نه دوه سوبربنې وې که نه سوبربن پورې راشو مونږ د پیو پیشو بچي له سوبربن نوم یې ایښی دی او که نه نو یو هم چې کوم دی یو سره دی هغه هم چاله ورکړی دی سره زو دپاره د هغه نوم ټرمپي دی نو بس هغه لږ داسې روان غونته دی نو بس ټرمپي نوم یې ایښی دی او تیز هم دی بس په دې وجه اوس دې وخت کې مونږ دا ګوره چې اوس
تر خو چې کوم دی نو اشارې ډبل ولګول چې خدای د خیر پیښې څه چلې ښایي ما معلوم کړی زه به د دې خوا شم او تر ورته اوده دی که ویښ دی ورته خو داسې ورته پروت ته پوهېږې سیټې ورته سملولې دا ټنل ته ور داخلېږو مونږ ښه دا وینې څلور لاینونه دې طرف پورې څلور لاینونه د هغه طرفه را روان دي دا بالکل چې کوم دی نو د دې ډېره برخه چې کوم دی دا په اوبو په منځ کې تېره شوې ده دا والا ټنل نه سپیډ لیمټ پکې څومره دی موږ ته سپیډ لیمټ پته نه لګي اوس موږ ټنل ته را داخل شو نو بس ټنل نه هم خوند واخله دا ټنل چې کوم دی نو ما خان سره چې ګرځې نو ټنل به هم وینې بریجونه به هم وینې او پلونه به هم وینې دغه یو پکې چې کوم دی نو ګراس کټر ماشین هم هغې دی هغه ماشین یې بار په دغه کې راایستې شیشې ورته دا کړې ده هغه خپله ګاډه ده اوس د دوو کسانو ګاډه دی که نه دغه سړی بیا دا له واخلي ګرېږي خو خیر دا وفات شوی خدای دې وبخي خبره چې بیا یې واخلي بیا د ما بیا چې کوم دی مور که خور کره ډېره ځي راځي یا کوزو کې ګاډي ځي راځي سره موږ تیز رفتار اخیستی دی په تیز رفتار کې ځي راځي کله رور کره ځي او کله خور کره ځي کله بس منې وی یا بس الله دې لري خو ځای نه وی بس خوا کې تېر شو نورې کیسې به بیا کوو او باید توت ته ونه خېږو خدای خیر واچي توت ته ختل مطلب دا دی چې کوم دی چې سوکونه وخورو یا مونږ سوکونه وخوري تاسو ته خیال په ټنل د ختمېدو نوم نه اخلي دې وخت کې مونږ د ټنل د اوبو د برخې نه راووتو دغه اوبو برخه کېږي مثلا ټنل وشلېږي مونږ پسې اوبه رانشي او کاڼه خو اکثر د یتیم سر له راځي تاسو ته خبر یې نو دې وخت کې مونږ بالټیمور ته را داخل شو بالټیمور چې کوم دا ټنل دی او دې نه پس به چې کوم دی مونږ په میریلینډ کې مونږ تقریبا 80 میله نور سفر کو 80 میله مونږ پنسلوینیا او نیوجرسي ته داخل شو د ډیلاویر میموریل برج سره بیا مونږ تاسو خبرې کوو ځکه په لاره ټول تشه هایوې ده ځنګلې دي او په هغې مونږ تېروځو نور پکې څه شته نه دلته رانه پیسې مو واخېستې دا والی دې خو چې یارې وکړم نه پیسې جوړ ډېرې واخېستې نه زمونږ د مشین چې لګېدلی پر د پیسو د هغې ټینیارې وکړو چې دا خو د پیسې ډېرې واخېستې خدای الله دې بس نصیب د ټنل پیسې خو به ورکوي دې منټه اخو رش ته هم خیال دی دنیا را روانه ده دی خو او ما باندې سترګې پټې پټې کېږي ما هغه چشمې صفایله ورکړې د رنګې ته بوت او که نه نظر والا چشمې مې نن ورته نشم کتی مونږ چې ګري نظر شو ایو ما ته ویل ته په امریکا کې پیدا شوې په امریکا کې پیدا شوې خو لوړو کې خو وکیل وې شوم که نه سهولتونو سره سړی عادت شي تر طریقې ډایرکټ ټرک راواړو تور سټ دی نیولې دی او نور دی نور به خبرې بیا کوو نو بس زه خو پکې رالم دلته کې ودرېدم په ځان مې یو پیالې کافي مو وڅښله او ورسره مې چې کوم دی نو یو کروسانټ ایګ اینډ چیز هم وخوړل الله مې دې نصیب کړي تاسو پې امین ووایئ او بس اوس ورو بیا هایوې ته ورکوزېږم دلته راټولې هوټلې هایوې هوټل ځي که نه ډینیز ماسي ته خو راځه که نه ظالم ګاډی دی سره شاباسي دا به نوکرۍ له روانې نو خلاصې به راتاو شو زمونږ ګاډی اوږد دی خفه کېږم تروره تھینک یو نو بس په دې وخت کې دا مونږ په میریلینډ ریاست کې یو ښه ډېر لرې نه یو تللي تقریبا مونږ څومره سفر وکړو مونږ چې راوتو نو 1 منټ کم 6 بجې وې او دې وخت کې چې کم دی نو 10 منټه کم 8 بجې دي دې خوا به تاویږو سایکل ماما مو ولاړ دی او دې پسې ته ځي نو په سایکل باندې ځان پورې سامان ماما نه هم بله تړلی دی زه به داسې غلی غونته ورته وشم ځکه چې مونږ به ځو کوم طرف ته نیویارک طرف ته به ځو که زړه دې مچ وه تړم او ویزان وتړه که نه داسې خلک به ویلي چې ځان په خپله تړي هغه دلته امریکایان دي او مونږ یو که نه ګاډي کې به ځان په خپله تړئ سیټ بیلټ یادوم وچ از ویری امپورټنټ هغه مې ټوکې دپاره ووایي سیټ بیلټ ډېر زیات مهم دی غوره ښه چېرته هم چې سفر کوې اټ سیوز لایفس دا ژوندونه بچ کوي او بس مرګ خو حق دی کیسه داره چې سیټ بیلټ چې اچولي نو بیا د سړي پکې دغه خبره چې کم دی نو سیفټي سیوا شي که نه هغه یو اکسیډنټ وشي یو سړی ته راکوشي هغه ته ته بچ وي زه پیسې کوم ما سیټ بیلټ اچولی که نه نه داسې چلو چې داسې چې اکسیډنټ وشي سړی داسې په دروغه ځان مړ کړي لکه زه مړ یم یک ساعت پسې پام شي داسې نه راویښ شي نه زه ژوندی یم هغه ورته یې ولې ما سیټ بیلټ اچولی دی زه تاسو دا وایم چې لکه ټرک راغی اوس ټرک هم خوله کې اوچت نه کړي ځه که نه یار یو خو مړه دا ځینې خلک سم مسلمانان دي نه چاړو لار هم نه ورکوي الله دې راته معافي وکړي بس نو ښه خلک بد خلک هر ځای کې وي که نه تاسو خیال نو بس دا خیره دې وي نو دې خوا کنسټرکشن هم روان دی او بس زه به ورو ځم او ما ته تقریبا دي وایي چې ته به په دې لاره باندې نور هم یو 40 میله ځې بیا به د
دلاور خان میموریل برج اوس دینه پس میریلند پس موږ ډیلاویر ته ورړو دا لاین بدلو ما دی خوا کېږم د دیوال را گاډي رونه بغو نه نو بیا به نورې کیسې کوو صحیح ده نو بس نورم دی تاسو ته به ډېر څه ښکاریم نه او تاسو ډېر څه لیدل هم نه غواړئ زه د درخوا یم نه ځئ بس را سره اوسئ انشاءالله تر څو پورې زه ډیلاویر میموریل برج نه یم رسېدلی یا بل ځای کې ودرېدلی نه یم نو تر هغې پورې بس تاسو هم دا خبره چې زه به تاسو نه سات ایجاد واخلم بل پکې زما چې کوم ځای خوښ دی کله کله اوس هم دلدارۍ لزم دا خو صدري ټکر صاحب و او دې وخت کې چې کوم دی دا پول مې ډېر زیات خوښ دی دا ډېر خطرناک پول هم دی په دې یېرېږم هم ډېر زیات خو دې نه ویو ډېر مزېدار زه نه پوهېږم مخامخ تاسو ته به یو فارم هاوس غونته ښکاري او تک شین دی او د دې پول نه چې کوم دی نو دا ډېر په هایټ باندې ډېر اوچت دی نو خو مال نه راځي هاربر دی ګریس چې کوم هاربر دی یا چې کوم د اوبو چې کوم بندرګاه ده هغې سره خوا کې ده او د هغې پول تقریبا ډېر زیات په هایټ دی تقریبا زه وایم چې نږدې به ای به تقریبا 0.7 مایلز د میل نه کم دی خو بیا هم ډېر په هایټ دی ګیر چاپې د ډېرې علاقې ښکاري ډېر شیزونه ترې ښکاري ما چې په دې باندې درسره لږې خبرې ته کوم دې پول نه چې تاسو کراس شئ نو دې نه بیا هغه ورته $6 دي په دې پول چې ته اړېږي نو بس تشې پیسې دي نو دا هم درته ښودل غواړم چې غوره خلک ته ښه په رضا باندې پولونه ورکړي ځکه چې د دې پول مینټیننس د دې روجې ډېرو خلکو روزګار روان دی ډېرو خلکو کاروبار روان دی که نه څوک یې سموي څوک یې جوړوي څوک بزي او دا خبره څوک ولا کنکریټ تیاري څوک د اوبو کار کوي نو د ډېرو خلکو روزګار دی ورسره دا خلک چې کم دی په خوشحالۍ باندې چې کم دی نو ټول ورکوي دی وایي که تا سره د میریلینډ چې کوم ایزي پاس دی یا چې کم دی نو هغه بیا تا نه به دغه اخلي $6 اخلي او که نه د میریلینډ سره نه وي نو بیا چې کم دی نو بیا به ته ورکوې $12 نو $12 به مونږ ورکوله او دا خبره ښه په رضا باندې به ورکړو 15 میله د یوې غنټې په رفتار سره د سپیډ لیمټ دی یا حد دی یا لیمټ دی او دې وخت کې مونږ په 95 های وے باندې شمال اړخ ته روان یو شمال اړخ مطلب دا دی چې دغه اوس به مونږ ډیلاویر کراس کوو ډیلاویر نه پس پنسلوینیا دا نیو جرسي دی نیویارک دی کنیکټ دی دغه شانتي روډ آیلند خو بیا خو راځي فکر کوم روډ آیلند یس روډ آیلند هم کراس کوو بیا به مونږ میساچوسټ او میساچوسټ نو بیا چې کوم دی مونږ نیو هیمشیر پورې ځو نیو هیمشیر مطلب دا دی چې نیو هیمشایر ځینې خلک ورته نیو هیمشایر وایي او ځینې خلک ورته امریکایان ورته نیو هیمشیر وایي نو انشاءالله کوشش به کوو د یو شمېر خلکو سره پښتنو سره مسلمانانو سره او د استاسو په اطلاع باندې کافرانو سره هم ملاوه هم او تاسو ته خوندونه واله او دا چې کوم دی نو پیریویل پورټ ډیپازټ دی ښه پیریویلز ورته ویل کېږي د علاقې ته دا ما چې دا پول کم یاد کړو د پیریویل چې کوم پولو نو دغه شان دی دلته ویټ سټیشن دی کوم ټریلي چې دي کنټینرې دي نو کم سره چې کوم دی بیا هغې وزن کېږي ځکه چې په هر سړک باندې سپیسیفیک یو خاص وزن پکار دی هایټ پکار دی هر ګاډی چې کوم دی چې په دا نه چې بس ګاډی جوړ کو کور کې او روان یې که په سړک کې ګرځوه نه دا یو شی چې کوم دی نو قانون دی قاعده ده رولز دي ریګولیشنز دي د هغې په بنیاد باندې هر یو شی چلیږي کم سړی چې د هغې خلاف ورزي کوي نو جرمانه به ورکوي یا به چې کم دی نو څه موده په جیل کې تېروي نو ملګرو بس راورسېدو دلاور خان ته خو رارسېدلي ډیلاویر ته کوم چې ډیلاویر ریاست دی دلته خیال دی اوس که نه نو بس ډیلاویر ته خو رالو او دا هغه خبره د جینۍ نوم رانه هېر شه سندره یې وې ګډېده ورسره که نه دل کا کیا کرے صاحب که نه هم انہیں پہ مرتے ہیں او دغسې کیسې کوله نو پته نه مړه کېږي څوک د چا دپاره نه ټول ګپ شپ دی ټولې ټوکې دي هسې که نه په دغه ملغوتو کې به نه پرېوځو نو بس ډیلاویر مې اوس به څو شېبو کې مونږ تقریبا 15-16 میله کې به مونږ ډیلاویر میموریل برج طرف ته ایگزیټ اخلو او بیا د هغې نه پس به چې کوم دی نو په نیو جرسي ټرن پایک باندې ځو تقریبا مونږ ته خو اوس هم وایي چې 356 میله لار پاتې ده او نږدې مونږ په یو ځای کې پکې ودرېدلو دا لم کافي راغسته چایم راغسته هم راواغسته او زه د ګاډي نه یېرېږم دې کې اوسپنې دي سیخان دي پکې د سیخ د رابرې نوځي او دا خبره کاڼه اکثر د یتیم سره دا ټرک نه روانه زه د نه مخکې کېدل هم غواړم خو پولیس مما مو لاړ دی چې ته پرچه مرچه رانه کړي او دا ظالم چې کوم دی نو بس ګاډی په مین دغه کې د ټرکونو ولته دا اجازت نه چې دوی دا کوم لاین کې مونږ نه یو روان دا فار لیفټ سایډ ته ګه سړک ته چې دې طرف ته باندې دي باکس ښي سایډ ته پاتې کېږي د سړک ځکه چې دي ورسره لوډ د اوس اوسپنه روانه کړه سریه چې ورته وایي هغې روانه کړه چې د لانټر مانټر به څوک اچي نو خو دې ظالم چې کوم دی نو خپه ورکړی چې څوک ورته ناست دی دلته څوک ناست دی او
او دا خو بس ماشاءالله چې کوم څه کلیوالو کنه هم دا کلیواله زم تکړی خدای دې لري نو بس روان دي خو بدله مخه دراتو شم نو بس ما چې دغه دوه ما او موږ به مې مې ځان ته سندري مندري مو لګو کنه مندري خو نه لګو خو سندري ولګو ما سره فيشوګان دی هغه چې ځانان یریږي نو ځکه چې هغه یو پښو سره درې بچی دي ماشاءالله او ته وای نو هغه یریږي په خپل بچو باندې مور وی ار نو ډاوټ ورډ کله پښو دا او که کم نه نو بل از می خبره ترې کولې او خزر ډیره غوسه ما ټوله غوسه وي زما لورته داسي وي یا ماما بیر وي چې کم دینو مور میلوي ما مطلب میلو چې غوسه شي هغه بیا چې بچو په خاطر شي کنه بیا خلک کوجني نو یا ماما بیر نه نو کیسه دا شانتره او دا تاسو په وینه ویلمنګټن فیلډلفیا کوم چې د پنسلوینیا تلار ته رسیدا او بیا موږ بتاویږو تقریبا رائټ سایډ ته بتاویږو ډیلاور میموریل برج طرف ته بس سره مال اوسه 55 میله دی 2 غنټه پر رفتار سره سپیډ دی کنستراکشن هم روان دي مخامخ نورم دی نه پوهیږم چې تاسو د ښکاری مو نه مخکاری او ښکاری ته نمبر راته وای او کنه ښکاری نمبر راته وای او کنه ښکاری ته نو بس څه وایم زه پکې څه نشم کولای زه خپل کوشش کوم پورا هڅه کوم چې تاسو تر څه درو خېم نو بس مونږ سوشيبو کې 1.6 مایل کې یو نیم میل کې مونږ ایگزیټ اخلو ایگزیټ مطلب دا چې لار پرې دی لارې ته بلې لارې ته تاوی وکنه ظفر خان ظفر صاحب خبر وی لار پرې دی لار او وی دا خبر وی جیب کې پیسې نه وی او سي برا خوشي وی کنه او سي خوشي ته شي کنه سکه لار پرې ډېر خپل ویلې دا غزوی وسره چې کم نه اکټینګ هم کړی دی او هغه خبره لپ سینګ مو سره کړی سینګینګ مو سره کړی دی ډېر مزیدار نو دی وخت یو سیده چې مونږ زو په پنسلوینیا دا او بیا کومه دې طرف ته تاویګو نو بس دا اوس د ډیلاور میموریل موږ په ډیلاور خان کې ډیلاور د امریکا غ ریاست ما بار په خپل ویډیوګانو کې ویلم دی یو ځل به بیا هم تکرار کما او هغه دا چې د هغه ریاست ته کوم ریاست چې کوم د امریکا چې کوم پخوانی صدر دی جو بایدن د امریکا مرستيال صدر هم پاتې شو د اوباما په دور کې او بیا یو ټرم د پاره یعنی سلورو کال د پاره د امریکا چې کوم دی نو فول ټایم یعنی صدر هم پاتې شوی صدر جو بایدن ډانلډ ټرمپ د ساجيبونو مخلي او خیر موږ ته جو بایدن وذ ډیو ریسپیکټ کنه هغه به صدر پاتې شوی دی او د امریکا چې کوم دی نو دا خبره چې موږ سره څه دوکه ډول کنه راکړو موږ وطن دی اوسه نو انیوي نو هغه دغه کیسې زه به بل لاین ته شمه دی بل قطار ته بشم او کرولي ولا کرال نه کا خوښو نو دراله لار راکړه تاسو وینئ ډیلاور میموریل برج نیو جرسی نیویارک مخامخ ساين لګیدل زه بل غلب شم ها صحیح ده نو بس موږ سره نور فوټوګرافران هم ناس دي کنه خپل ویډیوګانې جوړي موږ هغه ته خیال کو ټول به خیال ساتي ډیموکراسي ده جمهوریت ته نظر ما ټول زمانه را بل سړی بس غمې نه تا به اوس غمي او کاغه د مور وی کاغه د پلار وی کاغه د لور وی کاغه د خور وی او کاغه د رور وی او کاغه د خزه وی او خزه خو بیا هم ډېر خیال ساتل پکاره خو لای پارټنر وی او زیاتره خلک ساتي خو کیسه دار ازنه پکې پاتې راشي لکه زموږ په شان موږ لا واده نه کړو کیسه هم غړا وړا نه نارت کیرولینا نه ان سی ایرپورټ نارت کیرولینا د څه شو ان سی ایرپورټ په سې نو ګارد نوز نارت کیرولینا هم شاته پرې کړه نو بس که مخامخ ته تخکاری نو مخامخ ډیلاور میموریل برج کوم دی نو دا په د ډیلاور چې کوم دریاب دی نو په هغې باندې تیر شوی دی ډېر غټ برج دی ډېر تاریخي تاریخ دی اوږد تاریخ لري او دا خبره چې کوم دی نو نیو جرسی او ډیلاور چې کوم دی نو یو کوي د امریکا نیو جرسی ایالت او ډیلاور ریاست چې کوم دی نو یو کوي موږ په پول باندې تیروزو خو مخامخ چې کوم دی ورسایز ټرکونه روان دي نو زه کوشش کوم چې په مزه لاړ شم که نه او 50 میله د 1 غنټې په رفتار سره چې کوم دی نو د سپیډ حد یا لیمټ یا چې کوم دی نو هغه دی که نه نو دا ورسایز دا اوس کورونه روان کړي ګور تیار کورونه روان کړي دي او که خیال کوئ شاته پس یو موټر روان دی هغې باندې جنډې یا بیرغونه روان دي دواړو ګاډو سره دغه روان دي ګوره دا اوس تاسو ته به ښکاري که نه دا دې خوا مو لیکلي ګوره ورسایز لوډ دی په دې باندې نو دا هغې سره روان ځکه چې په 2 قطارو کې روان دي نو دې اوس دې خوا موټر روان کړی په دې قطار کې هغه یو بل سره هم چې کوم دی دې خوا ګوره ورسایز چې کوم دی دا دوه یو سره هنډه پته چې دا به کوم ځای ته وړي او در کوم ځای پورې چې ځي نو دا څلور ګاډي به رواني که نه ټریلې والا غلاس را بار کړی دی او دغه ناست دی سورسټې ورته ناست دی څه جرټ نه کوي که نه او ورته ناست دی او دا اوور سایز چې کوم دی دا کورونه یې روان کړي دي نو پته نه چې کوم ځای نه به یې روان کړي او کوم ځای ته یې وړي او دا شاته ګاډي ورپسې روان دي نو ګوره د ټرافیک او د خلکو دومره خیال ساتلی کېږي سیفټي تپوس یې مه کوه او دې را روان شوی دا ټرک چې کوم دی دا د اوکلاهوما لایسنس پلیټ ورته لګېدلی دی مخامخ پولیس مامو ولاړ دی که نه الله دې خیر لور ولې موږ ډېر سپیډ کې رالو نو دا پرچم نه کېده نه او دې پرچه ډېره غټه وي
یاله زه د ټرېډې نه خوښ یم د دې ګاډي نه صرف مخکې کېدل غواړم چې د سره دغه نه یم او داسې په هوا کې نمیم ده فاګ هم دی او دې وخت کې موږ په ډیلیور میموریل برج باندې ورسورېږو او ورته ورخېږو دا دوه پلونه دي یو باندې ټرافیک ځي او په بل باندې راځي نه نو او ته زرګونو په شمېره کې په دې باندې ګاډي اړېږي روزانه توګه باندې دا د امریکا ډیلیور ریاست او د امریکا نیو جرسي ایالت دا دواړه لکه د ټرېډې ته خیالو ظالم خدا سے تراتو کو دې ته ناړي نه استه کنه بس سبو امریکا دا نور چاري لایسنس یې ورکړي دي کنه this is how you gonna drive کنه نو کنځلې مو ته نشو کولی کنځلې راځي خو نه کومه مدر فلاور به وته نو مور ګل ده کنه نو مدر فلاور ده کنه نو دا به وته وای دا چې نو څه دا کې سو کتار دي سلور کتار دي په یو باندې کار روان دی یو باندې کار روانه په غیبه کراس راخ کړی راړ مخکې به موټر سایکل والم روان دي ډېر اوږد تقریبا میل نه زیات دی دا پول او په پړو دا د خپل رقم پولونه یو پول دی چې کوم په پړو باندې تړلی شوی دی ښه دا ټول چې کوم دی دا روبس دي او په د اوسپنې په پړو تړلی شوی دی باقي پاتې چې کوم دی نو پیلرز او دغه کیسې په خپل ځای او لاندې چې کوم دریاب دی نو په دې باندې ډېر غټ غټ لانچونه کشته دلته د اوبو چې کوم دی ورته هر یو شی چې کوم دی نو دلته دې انقلاب راوستی دی او دې چې کوم دی نو خدای تعالی ورکړي دي او دې ته فایده اخیستې ده امریکای او مخبروان د تلې هیوادونو په دې اوبو کې چې کوم ترانسپورت کیږي په دې اوبو کې چې کوم سامانونه وړل کیږي په دې اوبو کې چې کوم کاروبار کیږي نه لکه موږ تاسو په شانتي نه چې موږ پکې مړی لټو خو چې پوره خاندانونه ډوب شي پکې نو دی په اوبو کې ژوند کوي په اوبو کې کاروبار کوي دی په اسمان کې ژوند کوي په اوبو کې ژوند کوي او د ځمکې د پاسه ژوند کوي او د ځمکې لاندې ژوند کوي نه نو دا اوس موږ ته وی چې ویلکم ټو نیو جرسي ما ته وی چې نیو جرسي ته په خیر راغلی نو بس خدای مو بخه او خوشاله اوسئ په خپل خرچه باندې او دا موږ تقریبا اوس موږ ته تاسو چې مو 350 میله لار لا مونږ ته پاتې را نو به ټرېډ نه مخکې شم ته خو لکه مې اوچت نه کېږي تاسو مخامخ ساين ښکاري سلو ډاون سیو ا لایف ژوند باندې کې بکل اپ بیلټو تړی 80 مایلز چې کم نه څه ته تللی دا کیب مې لیویس پیری ته او دا خبره چې تاسو ته لاندې لیکلي وو هغه چې ان سي ایرپورټ لیکلو نو بخې ما تاسو ته وضاحت نه کوم هغه هم ته زویم دا اوس چې تاسو نیو جرسي ټرن پایک اټلانټیک سټي د امریکا د نیو جرسي ایالت د سیلګری ښار دی هغه طرفونو ته موږ اوس نیو جرسي ته داخل شو په قانوني توګه باندې اوس به دغه طرف گورنر نوم لیکل شي چې نیو جرسي گورنر څوک دی اب هم تاسو ته ویلکم وي پولیس ما راتاو شو د خیر وکړي چې موږ ته مو په سیرو لګه که چا په سیرو لګه نه یا الله خیر ځکه چې هغه دا یو ځای کې ولاړی هغه نمبر پلیټ سکین کې بل ځای کې بیا اطلاع ورکړي چې ګاډي درغه نه نو کلی وطن کې خو د پولیس ما لارو وي خو دیر پسې شاته ګاډي ولګي ګاډي پسې ولګي لکه ساته پسې لګي دلی لکه ساته پسې شاته رواني لایسنس پلیټ چې څنګه ټیک کی هغه لایسنس پلیټ سره چې کوم نه ستا نوم پوره معلومات ګاډي کې پولیس تخکاره شي دا څوک ته د کم ځای نه راغی دا ګاډي چا په نوم باندې ده قرضه خو پینیشتا ټولونه خو پینیشتا کنیکشن خو پینیشتا قرض کنه هغه ټول چیزونه ډیټا ستا پولیس ما ته راخاره شي دا غینه پس دامو دغه کې چې جرم خو نه دی کړی مثال په توګه یو مجرم یم ما جرم کړی مخکې دینه مخکې چې کوم د جیل نه راغلا شي هغه پولیس والا ما په یوازې نه ودري هغه سره دوه درې پولیس والا چې څو پور راغلی چې پولیس ما په ځان یریږي کنه دا اوس وکړه د گورنر ساين لګیدل دی نیو جرسي ټرن پایک ډیډیکیټډ ټو گورنر الفرد ایډ ډریسکول کنه دا اوس چې کوم نه هغه ته چې کوم نه دا اوس دی وکړه ډیډیکیټډ دا اوس تاسو په خیر لې وي نیو جرسي ټرن پایک باندې موږ سورزو 1.2 مایل بدایزو دغه ځای کې موږ ګاډي سکین کی چې ارزه کې زی ستاره ګاډي پته لګي چې تا ګاډي کم ځای کې ده که زما کور کې وسم څوک وي چې وکیل خان روکته خدای مکان کنه خدای مې روکینا که وسم پولیس ته څوک ټلیفون کوي چې وکیل خان روکته زما کور والته په 5 منټ پته ولګي چې وکیل خان دی وکیل کم ځای کې روان دی ها دا به تا پته څنګه چې ګاډي سکین کیږي پته وته لګي چې ګاډي کم ځای سره روان دی چته سکین شو چې دا وته مو خپل ګاډي کې تللی مخامخ پولیس ما ولاړ دی او د قانون نه بس حکومت نه ویریږي دلته حکومت ډیره غټه پرچه ورکړي په دې هایوي باندې نو بس پرچه چې کم نه نو چېرته ډب ویل ته ادب وی کنه نو بس دغه قسم دلته کې نو دا اوس نو دلته کېرځي کې نو دې کې ما خبره مې دا کولې دې کې ما ګاډي سکین شي نو دا پته بولګي د نیو جرسي حکومت ته هم پته ولګي چې د ورجینیا نه وکیل خان نیو جرسي ته راغی داخل شو ها بیا ور سره چې کوم څه چې ګاډي زما په نوم باندې رجسټریشن زما په نوم د انشورنس زما په نوم باندې ده کنه که زه دا وایم زما ګاډي سو پټ کی زما ګاډي چې پټ کی نو چې کوم ډېرې بوتلې نشي لري کنه انلیس نن چې ټوټه کې په پرزو کې وسی او په ژوندې باندې وړي نشي وردا بس کین کی ګرځي کې د دې ګاډي پته لګي نو دلته ګاډي غلام ډېر په مشکل ها خلک پټي ګاډي بیا هم پټي او سمنځه پورې پکې لړ شي بیا سړک د پغاړه باندې پری دي یا د ټیپو باسي یا د کیسټو باسي بس دا کسی کولی جنو وسه نشي کولی
نو زه نیوجرسي ته داخل شو په دې لار باندې به تقریبا ما ته چې 20 میله به تزي او نیوجرسي ټرن پای باندې 20 میله بس خدای دې مرشي کوم چې په کې سره بیا به ته دروه ما سیده درخایم او دا بس هم دغه ځنګل د ګارډن سټیټ ته دی او کوم په نیوجرسي کې را سره اوسه ټول دل کا کیا کرے صاحب خدای بخلې کې پایشا باچا د خیبر پښتونخوا زرخیزي سیمې ثوابې سره تعلق ساتو او خدای دې وبخي سره د خاورو سره خپل خپل خلک خپل ځوانان خپل مشران مونږ په دښمنو کې بیلل کې پایشا باچا د ثوابې د زبده وایم چې یو ډېر تکړه هنرمند ولسی سندرغاړي د خلکو ودونه خوشاله او دا به دوچنده کولی یارباش ملګری زما په خپل چې کم دنه په رستو کې د مرګ نه یو څو کال روان دي سره ډیره زیاته ناسته پاسته دوستانه ملګرتیا او خبرې اترې شروع شوې د دې ترڅنګ کې پایشا باچا که په خپل هم داسې مالی حالت اجازه نه ورکو خو هغه به په خپل علاقه کې په خپل سیمه کې د غریبو خلکو د بیوسه خلکو د بیوزله خلکو د کونډو روندو او شندو سره چې کم دنه مرسته کوله داسې مرسته به سره کوله چې مالی بوا او د خپل جیبه د خپل بچو د خپل مرمن یا د خپل وړو د خولې به نوړی شو کوله او د خپل دغه کلیوالو او په خپل علاقه کې به د تعلیم په مد کې هم کار کوو نو کې پایشا باچا نه هېرېدونکي نوم دی او دا خبره تل به ژوندۍ وي او رستو کې چې کم دی نو د راشد صاحب هغه شاعري ده وی مړ د راشد روک نه دی بیرته را پیدا بشي نو دکه ده چې باچا مړ دی خو روک نه دی بیرته را پیدا بشي خلک یې اوس هم اوري او اوس هم د هغه د موسیقۍ نه خوند اخلي نو بس الله دې سره د خور وبخي او زه به دغه ووایم چې بس پاتې دنیا ده او کم سړی چې ښه کم رول ولوي هغه رول باندې یاد ساتلی کېږي نو زه فکر کوم چې باچا صاحب چې ملا ستا غوا هم
نه د پاسولې. او په کورنۍ دشمنۍ کې مطلب دشمني کې کورنۍ کې مختلف وجوهات دي، زه په هغه کې نه تلل غواړم. او خو بیا هم د دشمنۍ په حق کې نو څومره چې زه باچا ما پېژنده او څومره ورسره زما خبرې اترې شوي دي، نو باچا د دشمنۍ او د ټوپک تماچې سړی نه و. باچا چې کوم دی د ستار سړی و، د مینې سړی و، او په شاعرۍ مین، په پښتو مین، او دا خبره چې کوم دی په پښتنو مین. نو بس الله دې وبخي او تاسو ته خوند واغسته وخت په وخت به انشاءالله دا دغه زموږ د نیوجرسي نه تر میساچوسټ پورې دا لاره کې پایشا باچا ته ډالۍ وي. او الله دې وکړي چې او کله هم چې دعا کوئ نو په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. ملګرو بس په دغه باندې روان یو او نیوجرسي ټرن پایک باندې کوم چې وصل وي میله ما تاسو ته یاد کړو، نو هغې کې بس دا د 1.3 میله لار پاتې ده. دې کې اوس لار بدلېږي. موږ لا په نیوجرسي کې یو، د امریکا نیوجرسي ایالت چې کوم دی ډېر لوی دی، او دا چې کوم دی یو طرف ته نیویارک سره لګېدلی دی، بل خوا اټلانټیک اوشن سره لګېدلی دی که نه، داسې ګیر چاپېره. بل طرف یې پنسلوینیا سره لګېدلی دی. نو ډېر لوی ریاست دی. اوس دې وخت کې دا اوس وینې په دې خوا د لار چې کوم دی فیلډلفیا ته تللی ده. اوس مونږ چې مخکې ځو نو دا اوس لاره سپلټ کېږي، دا 20 میله بس چې کوم دی 0.7 مایل کې به لاره بیله شي. مطلب دا چې ټرکونه به یو اړخ ته کي او موټرې او وړې ګاډي بل طرف ته شي. نو دا د دواړو طرفو داسې ټرافیک وي. یو طرف ته چې کوم دی نو د غټو ګاډو لپاره میکس هم تللی شي، خو ټرکونو ته موټرو هغې ته اجازت نه وي. موټر یا موږ ته ګاډي چې واړوي نو هغه د ټرکونو سره یو ځای هم تللی شي. اوس تاسو مخامخ به وینئ تاسو چې نیوجرسي ټرن پایک کارز اونلی، او بیا خو لیکلي دي چې کارز ټرک اینډ بسز په هغې باندې تللی شي. خو موږ به د ګاډو د موټرو طرف ته یوازې لاړ شو، ځکه ټریلو والا چې کوم دی نو سارے ټایم دی دلته اوس چې کوم دی نو 19 منټه او 9 بجې شوي دي. 15 ډیګري فارنهایټ دی، خو مطلب ورځ ګرمه ده. موږ ته اوس هم 15 ساعته یا 15 غنټې لار پاتې ده، 15 غنټې. نو دا خبره چې موږ تقریبا 3 غنټې سفر وکړو. یو سټاپ هم پکې کړی دی. یو سټاپ خو تاسو ته ما ویلي چې کافي مسکله چې مسکله کافي مې راغستی په ځان له کله کله د ګوټو کوم، او ما بیګا خوب هم کم کړی، ځکه چې بیګا زما دغه کې زما ډیوټي مو جاب مې هم کړی دی. هغې نه بس زه کور ته چې رالم نو بس بیا خوب نه راته 2 پورې زه ویښ وم، او سارې بیا 15 بجې پاسېدلی یم، او مونځ مې چې کړی نو ستاسو روان دی سره د پیشوګانو روان یم. دا اوس موږ ته وایي چې موږ تاسو ته ما ویلي چې موږ په نیوجرسي باندې هم تېروځو که نه. نو دا د پنسلوینیا ټرن پایک او اخوا دی. نو موږ به 95 باندې ځو، نیوجرسي ټرن پایک باندې سیده به ځو. اوس دا ما ته اوس وایي چې هغه 20 میله لار خو ختمه شوه که نه. تاسو ما اوس وایي 55 میله به ته په دې نیوجرسي ټرن پایک باندې ځې، او دا مونږ وځي په لینکن ټنل باندې. مونږ وځو لینکن ټنل چې کوم دی منهټن او نیوجرسي چې څنګه ته ورړېږي دغه ته نیویارک ته ورړېږي، ډاون ټاون منهټن ته ورړېږي نه ته یا په مختلفې لارې چې ته نیویارک ته ورړېږي، یا خو به ته جورج واشنګټن برج کراس کوې. جورج واشنګټن برج چې کوم دی نو هغه لږه خوا راځي، یا به چې کوم دی نو بیا به تقریبا 6 میله دې خوا لار کوي. خو مونږ به ځو په لینکن ټنل باندې. لینکن ټنل چې کوم دی نو دا منهټن او نیوجرسي یو کوي، کوم چې په ډاون ټاون کې راځي، ټایم سکویر سره تقریبا نږدې دی. او دا خبره ده په نیویارک سیټي کې کوم چې نیویارک مین ښار دی، وایي چې په ټوله امریکا کې خلک چې پیژني زیاتره نیویارک پیژني. بیا په نیویارک کې چې کوم خلک زیات پیژني نو هغه منهټن پیژني، او په منهټن کې چې بیا پیژني نو هغه ډاون ټاون منهټن د څه چې 42nd سټریټ چېرته چې امپایر سټیټ بلډینګ دی، ورلډ ټریډ سنټر، ایوان ورلډ ټریډ سنټر مخکې پکې برګې ودانې وي، او د دنیا غټ کاروبار چې کم دی نو هغه هم د دغه منهټن دغه زړه نه کېږي که نه. نو په دغه حساب سره موږ په لینکن ټنل باندې وځو. لینکن ټنل مطلب دا دی چې 55 میله بس چې کومه هایوې ده دې وخت په 95 به موږ ځو. 95 مطلب نیوجرسي ټرن پایک سره خوا کې پیرالل. نو بیا به د هغې نه پس موږ هایوې ویسټ 80 ته اړېږو، کومه چې هایوې 80 ده. دا دلته نمبر نومونو سره هایوېګانې وي که نه، د نومونه وي د ځینې او ځینې ته نمبر یې ورکړي وي که نه. دغه جینۍ خو به ځان سم سوري کړي، به ځان کې شونډې هم سوری کړی وي، پوز هم سوری کړی وه که نه، تندې هم سوری کړی و، بله ټاپسونه یې لګولي، ګاډي کې ناسته وه او ګاډي هم سوری دی، شاته مات دی چاوالی دی وله. نو دې وخت کې بیا مونږ داخلېږو اوس څو شېبو کې به نیویارک ته. نیویارک چې کوم دی نو د نیوجرسي یو غټ ښار دی، نارت جرسي کې راځي، او ورسره چې کوم دی پکې ډېر غټ ایرپورټ دی، هوایي ډګر دی پکې. او خو مونږ روان یو له خیره سره. نو بس څه ښکلې دغه وي او څه ښکلې دغه وي که نه. نو زه خو یم چې باچا صاحب نه هم پکې خوند اخلو، چې بادشاه باچا یادوم که نه. بادشاه باچا خو چې کوم دی نو د زړونو باچا دی، د ستار باچا و. او دا ما ته وایي چې په لاره را روانې ټلیفون والا راته میسج کړی چې $140 هم دنه واغسته.
ان موږ د ګټې پرس پیدا نه یو نو تاوان خو به کېږي او راځئ چې وړو څه ښکلې دنیا وې څه زما وې تسکین ماریډوار صاحب شاعري د کفایت شاه باچا ستار او د هغه خوږ اواز راځئ چې په شریک یې واورو یو ولسي سندره ولسي شاعري باچا صاحب دی بس سره اوسه نورې ګپې شپې به لګو که خیر که الله کړې خیر وي او بس په لاره روان یو او تاسو راسره په سفر کې مل یې او ښودل ته غواړم ټولې لارې ته ښودل غواړم او ځایونه ته ښودل غواړم مختلف چکرونه دلته کول غواړم په دې سفر دپاره ما چې کوم د جیب نه خرچه ایښې ده څو زره مې ایښې ده 1000 روپۍ مې ګاډي له ایښي دي د تیلو د اوبو د ټولونو $1000 مې د پاتې کېدو دپاره ایښودي دي او 1000 روپۍ مې $3000 په دې باندې لګي له خیره سره نو بس زه غواړم چې په ټوله امریکا کې وګرځم خو ماله جیب او حالات ایجاد نه راکول غواړي که نه مطلب دا دی زه خو مزدور کار سړی یم نه چې کوم دی نو نه مې په کارخانې دي نه راته پلار ډېر څه پرېښي دي که نه مطلب دا دی بس پلار مې راته دا خبره چې بس زه پرېښې یم نو بس مننه الله دې زما پلار وبخي خو خیر په خپل ځای او باقي پاتې چې کوم دی نو بس په لاره به روان یو دغه چکرې به وهو دغه بنډارونه به بس د خیر ښېګست سره وي او دا خبره تاسو راته ماشاءالله هم وایې که نه د نظره نه شمه ځکه چې ګاډی د بینک دی او په قرضونو کې ډوب یم که چاته مې دا ووایې چې دې وخت کې ما باندې تقریبا پاکستاني حساب سره 9 کروڑ روپۍ قرض دی نو تاسو به یې نه منئ چې دا څنګه چل دی نو بس دغه کیسې دي نو ځئ راسره اوسئ بس روان به شو بسم الله به کړو که نه او ماسي لور خو داسې را روان ته به وایي چې پولیسو کې ده موږ ته بد ګوري زموږ د ګاډي ته هم خلک ګوري راګوري دا خیال دی چې دا چې د مالداره خلک دی منځ کې ورته پته نه شته چې مونږ خو قرضدارې خلک یو خو زه بس شکر ایستل پکار دي ګاډی خو شته که نه دا وخت دی خو پکې ځانان چې کوم دی دغه والا ولاړ یا ټریلو والا که نه دا پته چې کم سټیټونو ته روان دي کم ځایونو ته روان دي که نه نو سخته زندګي ده خو بس څه به یې کېده دا ټوله ټریلې راغلي دي کې ودرېدې تیلونه وایي دا ټرک سټاپ دی پکې ټرک سټاپ مطلب دا ډرایوران چې کم دی نو دلته به دې ټریلو کې وده دي پته نشته دا به کم ریاستونو ته کم سټیټونو ته به ځي کم سامانونه کم خوراکونه چې مونږ له راځي که نه نو دا نن سبا په دې ټریلو کې زیاتره زمونږ چې کم دی نو پښتانه دي پکې افغانان دي پکې که نه او دغه خلک چې کم دی نو اوس به مونږ ځو کوم ځای ته ټرک بس زمونږ به کار زونلی ته ورکشو مکه هایوې ده نو بس ورو به ځو او څه ښکلې دنیا وي او څه زما وي څه د ستا وي که نه نو دغه کیسې دي نو بس الله دې پکې خیر واچوي او څه ښکلې دنیا ده نو غوږ ورته کېدی او بس ورو به ځو ما ته اوس هم وایي چې ته 0.3 مایل کې دغه ته ورکوشه مونږ ته لاره ډېره ده او ما ته اوس هم چې کوم دی نو مونږ چې ودرېږو دا دویم سټاپ مونږ وکړو که نه په دویم ځای کې ودرېدم نو بس مخکې دې خدای خیر وکړي بس بیا دې پکې خدای پاک داسې حالات ښه ساتي دغه یو خو پټکي والي او ظالمه که نه ځان له سیزن هم تړلی اوس نه چې کوم دی د مرګ ځان پر څه شی تړلی دی که څنګه چل دی قسم دی بس د ټسلا کې چې روان اما ملګري خاندي ما او دغه شی دی اوس مونږ ته وایي چې 6 میله به نور ځای که نه تاسو ته وختي ما 55 میله یاد کړو که نه 55 میله کې مطلب دا دی چې مونږ نیمه زیات لاره وواله او اوس به داسې ورو بس ورځو نو خدای هم دې مل شي دا پټکي والا سړی ګورم زیاده ولې زنه هم تړلی وه قسم دی بس په سپینه کپړه یې تړلی وه لکه سړی چې دغه شي او دغه ته تیاري او
غسل چې ولا ورکړي بیا د هغې نه پسې خپلو ته تیاري الله دې راته معافي وکړي نو بس راسره اوسئ ملګرو نو بس دغه کیسې ده ګوره مخامخ چې کوم ټریلو ته خیال دی ښي اړخ ته ټریلو ته وګورئ او دغه بس کوم دی پیټر پین هم پکې روان دی پیټر پین چې کوم دی بس سروس دی دلته کې ټریلو والا ته وګورئ او بس دنیا د مخکې پکې حکومت هم ولاړ دی موږ خپل ګاډی په کروز ماما کې ورواچو کنه دا ماما زما عادت دی بیسیکلی اټ ډزنټ مین چې زه دغه دا دی چې لکه دا خو هغه یونیورسټي والا کوم کې چې موږ سبق هم ویلی دی کنه او دا خبره نو هغې له هم رسېدو دا دی او بیا ورپسې چې کوم دی نو څه ښکلي وختونه وو که نه دا ورته کې نیو جرسي پولیس ولاړ دی دغه څوکې پول ورکړي دي او دا دی هغه ګاډي ماما ته وګوره ځان له سر تړلی دی که نه تړلی او که قسم دی بس سردارجي و ښه سردارجي ځان له ویښته تړلی دي یاره منې به یار خپل کلتور او خپل مذهب او خپلې کیسې په امریکا کې ګیرې تړلی ده په دې دغه باندې که نه دوی خو ویښته نه کټ کېږي که نه دی پسې خو چې کم نه دی به ګیره پوره راکولو کې بیا ورپسې ولا خولې له ګرځي چې خولې پکې کم ځای کې لاندې به دغه پسې نو بس کیسه دغه شان دي ګرځی به چې کم ځای کې خوله ده پوزه یې کم ځای کې ده خو چې پوره ګیره را پرانځي نو دا سردارجي صاحب چې کم دی نو ګیره تړلې وه ما چې داسې کیسه یې کړې وه ځان یې تړلی دی نو مونږ ځو نیویارک سټي ته اوس که نه نیویارک سټي باندې به تېرو تاسو ته ما ویلو چې لینکن ټنل باندې به تېرو ځو الله کړې خیر روح مې وایي چې په جارج واشنګټن برج ور وړم جارج واشنګټن برج ځکه یادوم جارج واشنګټن برج سره زما یادونه دي کله چې زه امریکې ته رالم په کال 1998 کې زه په اتم جومات کې وم نو مونږ د جارج واشنګټن برج نه په 10 منټه یعنې 15 بلاکه کې 15 منټه فاصله کې پاتې کېدو نو مال ته تقریبا د خپل ژوند 4-5 کاله تېر کړي دي نو هغه یادونه او اوس د یادونه افسانې ښکاري دغه شانتې کیسه ده دا مې تېر کړي نه ماشومتوب او ټینیجري مال ته تېره کړې وه سړی چې تنکې ځوانېږي که نه ګیره برې ته راځي حجامت ته راځي نو زما هغه دور په هغه ځای کې تېر شوی دی نو یو ورځ به م راولم هغه ځای به راته ښیم کوم ځای کې چې زمونږ رسټورانټ و زما د پلار او ګیس سټیشن و کارواش و که نه ټول هغه بلډینګ کوم کې چې مونږ پاتې کېدو نو هغه سټیشن خو بیا هغې کې لاندې ځمکه کې تیل لیک شو نو بس هغه ختم شو رسټورانټ بیا چې کوم دی نو که بزنس خراب شو نو هم بیا چا خرڅ کړو نو هغه ټولې کیسې بیا ختمې شوې بس بیا زما والد صاحب هم ریټایرمنټ واخیسته ریټایر شو ټریلو ته هم خیال دی اوس ورو ورو رش هم سیوا کېږي به مونږ چې څومره نیویارک ته داخلي کړو د داسې وخت دې وخت کې 10 بجې دي 2 منټه او 10 بجې شوي دي دلته کې دروازې یعنې که تاسو ویډیو بیا ګورئ کېدای شي د شپې ګورئ د ورځې ګورئ نه پوهېږم او هغه ټایم سره پته نشته پاکستان کې به څه ټایم وي افغانستان کې به څه ټایم وي په امریکا کې به څه ټایم وي خو زه په بټس اینډ پیسز کې چې کوم دی مطلب دا په ټوټو کې ریکارډ کوم دله بیا به د یو ځای د ویډیو درښایم تاسو به ټولې ګورئ په یوټیوب به هم ګورئ زما یوټیوب چینل هم شته که نه او دا خبره چې کوم دی دا ځینې ملګري دومره بنیت لري څوک سبسکرایب کوي نه که نه نو ما ته چې کوم دی نو اوس هم یو 20,000 سبسکرایبر پکار دي د یوټیوب دپاره چې 1 لاک برابر شي که نه موږ هم دا خبره اړه غواړي چې یوټیوب والا بټن نه راکړي خو لا نه یې ده راکړی نو ستاسو د برکت نه که دا ویډیو ګورئ زما یوټیوب چینل زما په نوم باندې دی وکیل خان دا ویډیوګانې دې نه علاوه نورې ویډیوګانې زه په دې باندې زه په یوټیوب ډېرې زیاتې ویډیوګانې اچوم او وجه هم دا ده چې یوټیوب نه چې کوم دی نو ما ته مانیټایزیشن پې یاد دی مانیټایزیشن پې کولو دی نو بیا هغې نه ما ته تقریبا د میاشتې داسې یو میاشت 2 میاشتې پس یو $100 راکړي نو تاسو ته ما وړاندې مې ویلي دي هغه $100 یا $200 وټ ایور اټ از که 100 وي که 50 وي که 100 نه کم یې نه ورکوي چې 100 برابر شي بیا درکوي نو هغه چې راکړي نو زه په کلي وطن کې بس ویل خو نه دي په کار خو هغه بس ستاسو پیسې دي تاسو باندې خرڅ کېږي نو بس په دغه وجه باندې زه دا نو پلیز دا زما ریکویسټ دی که تاسو زما ویډیوګانې خوښېږي او تاسو غواړئ چې په یوټیوب باندې مو ګورئ زما دغه یوټیوب چینل د سره د وکیل خان په نوم باندې کوم چې په فیسبوک دا پیج دی داسې هم دغه شانتې لیکل پې شوي دي وکیل خان نو هغې باندې زما یوټیوب چینل دی تقریبا سره پاسه 10,000 سبسکرایبرز دي دا یاد وساتئ تاسو که نه واړه چینل نه کاپیان هم خلکو جوړې کړي نقل نو هغه ځان لدی خو زما چې کوم خپل دي نو سره پاسه 2,000 سبسکرایبر دي هغه خامخا د سره سبسکرایب کړئ او هغه خبره د شمو خبره چې بیل آیکن هم سره وغه چې د نوټیفیکیشن درځي نو زه هفته کې 2-3 ویډیوګانې یوټیوب ته هم اچوم مننه ژوندي را سره اوسئ ګړندي را سره اوسئ راځئ چې زه نور ماته به نورې خبرې اترې بیا کوم بس مو آلموست نیویارک ته داخل شي د ایگزیټ 13 یا د 11 ایگزیټ چې واخلي دا غو ته ورزانا بریج او د امریکا نیویارک ایالت چې کوم
بروکلین نیمه سیمه ده لانګ آیلینډ هغه طرفونو ته وباسي سیده مونږ اوس ځو تقریبا مونږ به اوس هم یو 9 میله ځو په 95 باندې دا مونږ به وځي وختي خو یې راته لینکن ټنل ښوده اوس نه پوهېږم چې په کوم طرف مونږ وځي خو زه به په پته پوه شو آی تھنک چې لینکن ټنل باندې به وځو ځکه چې مونږ د بل طرف ته که وځو نو بیا مونږ برانکس سره وځو په جارج واشنګټن باندې جارج واشنګټن برج چې کوم دی پل دی کوم دی دا پلونه دي لارې دي که نه دلته خو اوبه هم ډېرې زیاتې دي که نه امریکا خو خدای پاکه په سټریټیجک طریقې سره جوړه کړې ده چې هر څه یې وله ورکړي دي اوبه یې وله ورکړي دي ځنګلونه یې وله ورکړي دي هر څه یې وله ورکړي دي دا خبره چې کوم دی نو مونږ تاسو خپل کلي وطن کې وخوړلو سره نه چې کوم دی نو زورور واغستلو څه چې کوم دی نو مونږ په خپله باندې چې کوم دی ضایع کړله ده ته یې خیال دی ورته اوده شه که بابا ورته چې کوم دی بابا مسټ پاره کړی دی بابا سیده خیال کوه که نه بیا هم ته سلام درته کوم ګاډی خو چلې لګیا دی زمونږ باباګان خو چې ځانان چې کوم دی مونږ کینولي هېڅ کار روزګار به نه کوو بس بې وخته یې ووژنو که نه ځکه چې ورته وایي چې پلار به مې کار نه کوي او نیکه به مې کار نه کوي چې کار کوي دي ژوندي انسان چې حرکت کوي نو بس هغه ژوندي چې کله حرکت پرېږدي نو بس بیا کیسه چې کوم دی نو ورو ورو خرابېږي چې ګاډی مو درې په ځای باندې نو خرابېږي که نه خرابېږي نو مشرانو باندې لږ لږ کارونه کوي خیر دی که نه او دا بده خبره نه دا دې باندې بد دغه باندې نه وایم چې کار کوي که غواړه چې مور او پلار هم زیات ژوند وکړي مشران هم ژوند وکړي نو غم خاطر لګي خلکو سره میلا وخه او ما مکو ته ډېر مو وایي نو څه دغه جاز را کوزیږي کوم څه شي را پره او جاز نه رشتم خیال رو رشم سیوا شو کنه ټریلې شوې کنټینر شوې ګاډي شو بس کنجشن شو ډېر زیات د کوم هوایي ډګر یا د هوایي اډې یا د ایرپورټ چې ذکر تاسو سره ما کړو نیویارک والا هغې ته دا ایگزټ یعنی 13 نمبر 13 A چې کوم دی نو دغه لار ورته ورغلې ده ډېر غټ هوایي ډګر دی جاز هم چې تاسو څو شېبې وړاندې په هوا کې ولیدو دا هم په نیویارک باندې راکوزېږي او د نیویارک ایرپورټ نه یو خو دې خوا سره پورټ دی دې خوا هغه پورټ چې کوم دی نو زموږ د ښې اړخ ته بندرګاه ده چې سمندر د لارې یا د اوبو د لارې یا د دریاب د لارې چې کوم دی نو کنټینر یې سامان نه وړل کېږي بیا ګس اړخ ته د ایرپورټ راځي او د ایرپورټ نه چې کوم دی نو د دنیا مختلفو برخو ته د هغه ایرپورټ ته چېرته چې زیاتره چې کوم دی نو کارګو سامانونه د دې ځای نه اوچتېږي یعنې د دې ځای نه چې کوم دی نو زیاتره ګوره د فیډکس چې کوم په دا باندې تاسو سامان لېږئ د فیډکس سامان د دې ځای نه اوچتېږي دې ځای ته راځي د مرکز د بیسیکلي یو رقم د دې ځای نه چې کوم دی نو بیا ټول څیزونه د دنیا نورو برخو ته ورلېږلي کېږي نو او دې ځای دې خپل جهازونه یې دې ځای نه دې وخت کې چې کوم طرف ته مونږ روان یو ټیک اف دې طرف ته کېږي نه مطلب دا دی په جاز تاسو به لرې غونته په هوا کې یو جاز هم ښکاري او ایرپورټ زمونږ هوایي مونږ سره خوا کې دی بالکل اوس دا مونږ ایرپورټ کراس کوو او نیویارک لیبرټي انټرنیشنل ایرپورټ چې کوم دی او یونایټډ کویک پارک او دا ماته په دغه کې ښیي ټرمینل سی لیول په دې نقشه کې راته ښیي زه ماته چې مخې ته کوم میپ لګېدلی دی په هغې کې ماته ښیي مخامخ پکې DHL والا جهازونه ولاړ دي خو زه کیمره راتاول نه شم ځکه چې رش دی او کیسې دغه شانتي دي نو ښه مونږ راته وایي چې دا هالند ټنل او هالند ټنل خو نه مونږ به سیده ځو نو 3 میله به نور بلار وو څنګه مې چې روان دی ته ذکر کړو چې دوه طرفونه دي ګوره یو زمونږ ښي اړخ ته ساین لګېدلی چې رایټ سایډ ته ځې جارج واشنګټن برج ته تاوځي 280 مونږ 80 ویسټ مونږ لینکن ټنل باندې ولاړېږو نو لینکن ټنل ته 16.9 مایل به مونږ دې خوا ځو اوس دې کې لارې بېلېږي که نه او زه د تورخم په لارې ځم لا مې لنډه کېږي او که نه لارې اوږدېږي نو بس زه د لغمان په لوري ځم نو دغه شانتې کیسې دي نو ښه مونږ به په لینکن ټنل کې اکسیډنټ هم شوی دی خدای دې خیر وکړي څو پورې چې مونږ وررسو الله دې وکړي چې هغه اکسیډنټ کلیر شوي او مونږ پکې ونه درېږو په رش کې او تاسو لینکن ټنل هم خوند واخلئ لینکن ټنل په ګوګل کې ګورئ خپل اوږد تاریخ لري زه به درته خیر زه لږ ډیټا ووایم چې لینکن ټنل کله جوړ شوی دی څومره اوږد دی مخامخ منهټن دی ګوته ولا نه وړم مثلا چې لاس مې ورسره لاس ډېر نه اوږد وم او ودانۍ چې تاسو وینئ دا منهټن دی مونږ به دې طرف ته ځو ګس اړخ ته به ځو ګس اړخ ته وینئ تاسو ته به ساین ښکاره شي لینکن ټنل دی اخوا جارج واشنګټن برج دی جارج واشنګټن برج چې کوم دی نو د امریکا نیویارک ایالت منهټن اپ ټاون سیمه چې کوم ده چې 175 سټریټ دی 175 سټریټ کوم چې برانکس سره نږدې ده هغه طرف ته وته دی وړاندې مې تاسو سره ذکر وکړو لینکن ټنل چې کله تاسو وروځئ نو تاسو بالکل نیویارک سټي ته وردن نه کېږي کوم چې مین هغه ودانۍ دي غټ بلډینګونه دي هغې ته وردن نه شئ نو اوس به مونږ په دې باندې 18 میله نور ځو
13 میله به نور ځو او بیا ما ته وایي چې I-95 او ټرانس منهټن ایکسپریس وی باندې به ځو که نه ټرانس ورته وایي که زه غزل نومونو کې غلطي کوم نیویارک کې به راپورې ملګري خان دي نو خان دی راپورې ما او ټرانس یې لیکلی ټرانس منهټن ایکسپریس وی I-95 لوور لیول نارت په پل به تېرېږو پته نشته چې اوس په کوم طرف به وځي 11 میله به نور ځې په دې لاره باندې نو په دې به مونږ ځو داسې او بس زه غواړم چې په دې ځای کې تاسو لپاره زیات ریکارډینګ وکړم او زیاتې خبرې سره وکړم نو دا مخامخ پلونه به تاسو وینئ سړکونه به وینئ کندې کپرې سړکونه دي د سړکونه ځکه خراب دي که دا سړک دی لږ ساعت له بندي نو ډېر زیاتو خلکو ژوند ورسره اغېزمن کېږي ډېر کاروبارونه ډېر روزګارونه په ټپه ودرېږي نو دوی کوشش کوي چې د شپې ټیک کړي هغې د وجې هم ډېر زیات رش وي نو په برجونو کې په پلونو کې پیچز وي او مینټین هم ساتي چې راپرېم نه وځي خو بیا هم کندې کپرې پکې ډېرې زیات دي نو کېدای شي تاسو د کلي د سړک نه دي د سړک لږ خراب وي درز غوبل پکې وي نو تاسو راته خفه کېږئ مه زما ویډیو چې کوم دی تاسو باندې سر ونه ګرځو ما خدای مکړه او دغه نه شي که نه دا اوس NJ ټرانزټ دی اوس دا پته نشته دا کوم یو پل دی نه پوهېږم زه خپل ځاني ګډ وډ شوم الدو ما ډېر وخت تېر کړی دلته کې خو بیا هم نومونه سړي نه هېر شي که نه هغه وخت کې زه وړوکی وم اوس لوی شوی مانه چیزونه هېر دي او زه ویډیو ته هم نه ګورم چې ویډیو چې کوم دی بلر راځي څنګه راځي د هغې لپاره ما ته بخښنه کوئ څوک خفه نه شئ زما مقصد هرګز دا نه چې تاسو کنفیوز کړم تاسو ته معلومات درکول دي په ساده پښتو کې درکول دي چې تاسو ووینئ وګورئ زما د موبایل زما د کیمرې په سترګه باندې نو دغه مې ایکسپوژر از د مین پارټ که نه چې دا سړی د نه لیدلو خبره ده نو بس مونږ روان یو دې وخت کې چې کوم دی نو بس آلموسټ مونږ نیویارک ته ور داخل شوي یو د نیوجرسۍ نه که نه مونږ زیاتره اوس به د ګاډو نمبر پلیټ هم بدلې شي تاسو ته به خیال کوئ اوس دې وخت کې ګوره مونږ خیر ورته چې پایلټ روان دی نو دا چې کوم دی نو نیوجرسي ده فورډ روان دی نیوجرسي ده ایکیورا روان دی نیوجرسي ده اوس ورو چې کوم دی نمبر پلیټ د ګاډو یادومه اوس څو شېبې پس به چې کوم دی دا نمبر پلیټ بدلې شي دا به د نیویارک شي د نیویارک نه پس بیا به د کنیکټیکټ شروع شي نو واقع دی بس ورو به چې کوم دی دا اوس واقع ده دا د پنسلوینیا نه راغی دا هونډا سیویک د مخکې ته اوس روان دی مخې ته کېږي به د نمبر پلیټو نه پته لګي که نه نو بس ورو به ورځو مونږ ته دا لاره اوږده ده نو بس مخامخ نیویارک سټي ده څه چې منهټن ویل کېږي لوور منهټن اکثر خلک دا ټایم سکویر ته راځي او دې خوا چې کوم دی نو تاسو ته بختاري نه خو ورلډ ټرینډ سنټر دی مخامخ چې کوم سوکي والی بلډینګ دی امپایر سټیټ بلډینګ دی که نه مشهور بلډینګ دی خلک ورته راځي نو دا اوس مونږ ته تقریبا وایي چې مونږ په دې باندې ځو خدای دې کې ته واړو ویې موټر سایکل والا راسه داسې خوا کې تېر شو لینکن ټنل چې کوم دی نو ایسټ 2 مایل ها او بیا ورپسې چې کوم دی مونږ ته لا لار شته خیر لینکن ټنل ته ورنږدې کېږو نو بس راسره اوسئ تنګېږئ مه ساه مه ډوبوئ که نه تاسو هم چې کوم دی ما ته پکې ځینې ملګري ډېر بې ساه ډوبې ښکاري نو ساه به نه ډوبوئ او دا خبره زما پیشوګانو ده دي ټولو نو بس د خیره دی زه لګېږم تاسو ورځه چې کوم دی ما سفر ته ما ته چې را لنډېږي که نه یا خو زه په ټلیفون خبرې کوم او یا چې کوم دی نو داسې ورته ایسټ ها اوس بیا وایي چې ایگزټ 16 چې کوم دی نو ایسټ لینکن ټنل او جورج واشنګټن برج ته به سیده ځئ بس دا الله دې پکې خیر واچي او د خیره دې وي دې ځای کې خو بیا چې کوم دی نو پیسې کټ کړل خیره سره دا اوس دې ځای کې ایزي پاسې لګېدلې دي نه پوهېږم چې څومره پیسې اخلي خو پیسې یې واغستې ما نه په 2 ورځې پس چې ګورم نو ایزي پاس رانه $10 کټ کړي زه پکې $10 ساتم چې $10 نه بیلنس کمیږي نو بیا پکې $10 ور واچي نو بس د بادام چیک کول غواړي چې دا پیسې د ما نه دي څو رااخېستې دي څنګه حساب سره کم سے کم چې میساچوسټ پورې مونږ ځو تقریبا داسې 100 روپو پورې خو دې ټول پلازو کې واخلي او بیا ورپسې چې کم دی نو ما ته دې وخت کې زما ګاډی وایي چې تا 348 میله بوځمه مونږ ته ټوټل لاره چې پاتې ده نو 233 ما بېګا ټینکۍ ډکه کړې وه $80 تیل مې پکې اچولي که نه په ګاډي کې د تیل نو مطلب دا چې یو ټینکۍ مونږ میساچوسټ ته بوځي بیا به بله ټینکۍ بیا مطلب دا 2-3 ټینکۍ تیل به مونږ په دې ګاډي باندې څکو ځکه چې یو هفته ده که نه ګرځو به هم هلته کې نو خو ځه نو تاسو ته به ښې چکر یې درکړم میساچوسټ ته درښایم او میساچوسټ هغه ریاست دی اوس خو زمونږ نن سبا چې کوم دی نو په زیاتره سټیټونو کې زمونږ آبادي سیوا شوې ده زمونږ نه زما مطلب دا دی د پښتنو او د افغانانو پښتو ویونکو که نه نو سوای شوې ده خو میساچوسټ کې دومره پښتانه نشته دی لکه زمونږ چې اوس ریسنټلی کوم راغلي ها پاتې کېږي بیا هم په غټه شمېره کې دي په میساچوسټ کې پښتانه شته خو نوې پښتانه ورته نه دي راغلي مطلب دا دی وروستو کې چې کوم راغلي دي افغانان نو
پښتانه افغانان یونیورسل ای وی چارجینګ اویلیبل نیکسٹ سرویس ایریا ها موږ سره بجلی والا ګاډی نه دی پټرول والا دی او دې خو سره چې کوم نه داسې شي او ملي دي که څه شي دی او ملي دي مطلب نه نری یې کړی دي یا سارو د پار نه کوي خلک چې خوري نه خو سره ما سره خیال بل څه به یو به نو وو غاړه ته کړی دا د افغاني طرز وی خو چې کوم نه کیا کې چې کوم نه د کلی نه راغلی دی ورجینیا نه راغلی دی دا مخکنی د نیویارک دی ال پی جی والا او خپل علاقې د نیو جرسی ده نو بس نو د ټنل او دغه کراس کول نه وروسته هلته کې اوس د فاموره داخلي ګو الموست نیویارک نه مو سوزو شپو کې خو باندې پول باندې تیروزو ډېر وګت پول دی دا تاسو دا پول وینئ هغه کلمه له غدینوم نه راځي دی پول د سلويخ میله د یوې ګنټې په رفتار سره به وتلی شي پول د دې ځای نه شروع شو او دا نیویارک نه به دغه کېږو او کوم چې ټنل و نو هغه ټنل سره چې کوم دی نو هلته ډېر زیات رش وم او دغه نه هغه ما اوایډ کړه کوشش مې وکړه چې اوایډ یې کړم نو اوس دې خوا بس روان یو په دې لاره باندې تاسو به وینئ پول د دې پول نوم پته نشي چې ګورنر یادي دغه په نوم باندې دی پارکوی ده هغې روان یو په داسې په اوږده باندې روان کړي اوس هم تقریبا څه دی وخت کې دلته کې 1 او 11 بجې شوي دي او 3 ګنټو او 38 منټو لاره موږ ته پاتې ده 215 میله ده که ونه درېږو پکې الله هغې چې ته ودرېږو به ځکه چې زه دغه خبره چې بیا مې داسې خوراک ته لږ زړه کېږي که نه چې په سفر کې ماله خوراک ډېر کوم نو کافیان هم څکمه چای هم څکمه او ما ورته وایي چې پیشوګان راځه چې کوم دي نه ټول ویده شوي دي او دا خبره نو بس روان یو په دې پول باندې او سیټي هم تېره شوه د نیویارک سیټي یادوم او د دې چې کوم دی نو اوس دا پول کراس کو پول نه بس چې کوم دی ما ته خپل اندازه نه کېږي چې موږ کوم ځای کې یو دې وخت کې بیا هم بس تاسو یې ګورئ که په دې لاره تېرېدی نو د به رایاشم چې وکیل خان هم په دې لاره تېر شوی و هغه سپیډ لیمټ کم دی او زه تیز روان یم 15 میله د یوې ګنټې په رفتار سره سپیډ پکار دی او زه 3 میله د یوې ګنټې په رفتار سره شاته راپسې یو شیخ را روان دی او شیخ چې کوم دی نو بس بالکل ما پسې ګاډی بالکل رانږدې کړی خو دلته تصویرونه باسي زه به داسې وکړم چې د بس لو شم خیر دی سپیډ لیمټ اوټو انفورسډ زه به تلواري شیخ له به لار ورکړو که نه شیخ په غلطه دی خطا دی نو اوس په خطا باندې ځکه چې سپیډ کوي که نه سپیډ ښه شی نه دی تور پوسټ دی خدای دې لري نو بس تاسو ته ما وایي چې ګاډي زیاتره اوس د نیویارک دي که نه نیویارک نمبر پلیټ دي 45 سپیډ لیمټ ټرک یې ودرولی وینې سپیډ دپاره کنټرول کول دپاره تصویر به دا ټرک چې کوم دی پیسې یې ګټي دي دپاره او دې پول ته وګوره دا پول هم په دې پړو باندې ټول تړلی دی خیال هم دی ورته نو داسې چې کوم دی نو دا بس د ترکیې رازونه دي نو ګوره یو رقم او بل رقم او په دې څو شیبو کې ګوره چې کوم دی تاسو ته ما د لینکن ټنل ذکر کول لینکن ټنل چې کوم دی دا پول ختم شوی نه دی ښه دی زه تاسو ته د پول نوم هم وایم او چې د پول نوم څه دی چې زه په خپله معلومات وکړم نو لینکن ټنل چې کوم دی نو تقریبا 1.5 میل اوږد دی د هډسن ریور لاندې دی او په کال 1930 کې چې کوم دی نو هغې باندې ټرافیک چې کوم دی نو په او د 3 ټیوبه دي ځمکه کې دننه تللي د هډسن ریور لاندې ته خیال دی وختي بل پسې هره نه واله اوس چې کوم دی نو داسې راتاویږي بس څه به ووایي دلته مو کلیوال ناست دی دا ته ما وایي چې زیاتره ټرکونه چې کوم چلي دا زمونږ خلک دي دلته په امریکا کې نن سبا ټرکونو چې کوم ډرایورانو شارټېج و زمونږ له خیره سره ورته پوره کړو پښتنو که نه تش ټرکونه چلي ځکه چې موږ اوس دغه پسې ګرځو که نه سبق مبق خو مونږ نه وایو له خیره سره او که ویم وایو نو دې لپاره یې وایو چې نوکري به پرې راته میلو شي نو په هغه سبق باندې بیا نوکري نه میلاوي کوم چې صرف تار نوکرۍ دپاره ویږي نو نه پرې نوکري میلو شي نه هم چې کوم دی نو مازغه پرانستی شي بس بیا همدغه ټرکونه او ټریلې او ټیکسیان چلو که نه او مزدوري د بده خبره نه ده خو کیسه داره چې کوم دی نو موږ د ښې سوچ هم پکول پکار دي چې موږ به نور چیزونو کې خپله برخه وګورو او مزدورۍ کې شرم نشته څوک یې څه کوي څوک څه کوي او کوي به په دې کې چې کوم دی نو څه بده خبره نه ده خو تعلیم ډېر زیات ضروري دی مونږ به ځو 287 دی ما ته وایي چې ته به 287 ایسټ اخلي وایټ پلینس که نه وایټ پلینس چې کوم دی نو دې خوا به ځو 287 او 208 چې کومه هایوې ده اتیایم سوري اویایم نه اتیایم ګورې غرونه یې کټ کړي دې غر یې کټ کړی دا غر یې کټ کړی دا سړک یې پکې ایستی دی څه به یې یاد ساتئ نو بس
نیویارک هسې دی هم ټولو په غرونو کې جوړ دی زیاتره غرونه دي که نه مطلب غرونو کې غریزه دغه کې جوړ شوی علاقه کې خصوصا د نیویارک چې کوم منهټن نومې سیمه ده او بیا خصوصا اپ ټاون منهټن مونږ ته په سړک باندې لیکلي دي 287 مونږ ته وایي چې دا 2 لاینونه 287 دي دا ګوره تاسو ته به ښکاري په سړک باندې او روان یو زه لاره سموم نورې خبرې بیا کوم او په شاته دغه پول چې کوم راتېر وته دی رانه $12 واغستل که نه نو هسې چې ته په لینکن ټنل هم وروځې نو چې هغې نه وروځې نو داسې $15 دنه اخلي نو دې خوا راتلو سره مونږ تقریبا $4.5 به مونږ ټول سیوا اخلي خو مونږ رش کوم چې رش و هغه اکسیډنټ شوی و هغه مې وایډ کړ د هغې نه راووتو او پلس چې کوم دی نو صحیح وته واپسې کې چې راځو که خیر که الله کړی خیر شپې ټایم کې به روځو په لینکن ټنل به راشو او لینکن ټنل ویډیو په دې ویډیو کې تاسو دپاره وراچوم هم تاسو یې ووینئ اوس هم په ګوګل ماما کې تاسو ولیکئ لینکن ټنل چې کوم دی دا لینکن ټنل څه شی دی تاسو ووینئ تقریبا یو نیم میله اوږد دی که نه نو د عبادت وګوره ټوله په غرونو کې جوړه شوې ده غریزه علاقه خو ونې بوټي مو سره دي خیال هم کړی دی زمونږ کلي کې چې داسې چې کوم دی کورونه وي نو هغه ته خال ونې وي پکې ځکه چې ونې خو مونږ وسوځو نو پشته ګیس کې مونږ بې ګیسه یو او که نه پشته ګیس کې مونږ بې ګیسه یو که نه زه درې خیال دی وارنرز ته ریکي په امریکا مووینګ ستا غوندې که مووینګ کوي نو والله چې بس په ځای به ودرېږي که نه چې ته ورته ناست دی نو زه بس الله دې خیر شي بس او بل اسکلیټ لړو اسکلیټ ته خیال دی ټرکونه دي هارډ اوس څو شېبو کې بیا مونږ د امریکا چې کوم کنیکټیکټ ریاست دی نو هغې ته به ور داخل شو نو کنیکټیکټ نه بیا مونږ ورو ورو به ټپه ټپ کوو لکه لار خو مونږ ته ډېره زیاته پاتې ده اوس 210 میله ده په کم 3 بجې به مونږ رسو اوس په باندې 11 بجې دي 3 غنټې او 32 منټه لار ده که مونږ په لاره ودرېږو مونږ خامخا ودرېږو ځکه مونږ سره پیشوګان دي او پیشوګان خو دمه کوي پکې مطلب اوس به راویښي خوراک به پکې کوم اوبه به څښمه نو خوراک خو ته پروت دی خو اوبه به څښمه ځکه چې اوس ټایم یې ډېر وشو اوبې نه څښي او شاته مې ورته ټیټ اے سي لګولی دی یخ پراته دي خوشحاله الله دې وکړي چې خیر خیریت سره یې ورسو او دغه کې سینده کور کې چې ځناور ساتي بیا به دا ځان سره ګرځم کور یې پرېښودی هم نه شي او که پرېږدي نو بیا چې کوم دی نو ګناه داسې ده چې نهر شي او دغه حساب سره نو ما ته 15 میله په دې لار باندې لړ شه بیا ایگزیټ S9SN واخله نو بیا به نورې کیسې کوو لاره خو اوږده ده ښه نو دې وخت کې خو مونږ په 15 نارت باندې روان یو او د امریکا کنیکټیکټ ریاست ته داخل شو که نه نو بیا اوس ما ته وایي چې په دې لاره به ته یو کم 50 میله ځې یو کم 50 میله او دې وخت کې ټایم شوی دی 25 منټه او 11 بجې 25 منټه 11 بجې شوي دي او هغه ټایم د 3 غنټې او 20 منټه پاتې دي په دې لاره به دا دوه لاینونه دي دغه شانتې په دې پارک وی باندې به ته چې کوم دی نو 15 نارت باندې په ته ځې ما ته وایي چې دا کوم میپ ګوګل میپ راته وایي چې ته یو کم 50 میله به ځې په دې لاره باندې او لاره لا 199 میله مونږ ته پاتې ده که الله کړی خیر وي بس د خیر دې وي او روان یو ورو ټپ ټپ پکو دغه وګورئ ونو ته او غرونو ته او ځنګلونو ته او دا خبره ځای په ځای پکې پولیس ماماګان هم ولاړ دي دې څه وایي سنسټون او څنګه مې چې وړاندې ویلي وږی یم نو ځه څه به وخورو په لاره به څه وخورو چې کله ودرېږو تاسو ته به هغه ځای هم بیا در وښیم بس ورو ورو به ځو په مزه مزه هغه په لاره کې داسې ښه شی راته نو تاسو دپاره به یې ریکارډ کوم اوس د دې ځای نه پس ما ته هم چې کوم دی ځکه چې دې طرفونو ته زه ډېر کم راغلی یم خو داسې په دې خپل چې کوم دی نو 15 پیرې به راغلم نو ډېر ځایونه ما ته پکې نه دي معلوم نو یو ځای به په شریکه به ایکسپلور کوم او په یو ځای به یې ګورم یو ځای به ترې خوندونه مخلو او یا که راغلی یم نو زه به ایر راغلی یم په روډ نه یم راغلی که نه په جاز کې راغلی یم میسچوسټس ته چې زه کله هم راغلی یم نو ځکه چې په جاز کې دا غنټې یوې نیمې سفر دی او ګاډي کې دا تقریبا 9 غنټو سفر دی 8 غنټې دی او چې ودرېږي را ودرېږي 9 غنټې ته رسي لکه موږ چې سهار را رواني تاسو ما ټایم ووایي چې دغه ټایم دی اوس هغه حساب سره موږ روان یو له خیره سره ټپ ټپ به کوو او بس تاسو هم تنګېږئ ما سامو ډوبوئ او زه فکر کوم چې خوند به اخلئ تاسو ما ته بیا خپل نظر هم شریک کړئ تاسو څه لیدل غواړئ څه کتل غواړئ او میسچوسټ کې تاسو یو شمېر یونیورسټو ته به هم بوځم
نو تاسو په جدا یا جلا ویډیوګانو کې ګورئ دا لینډ ډېر زیات تنګ دي او زموږ دا بس لږ غټ دی دې کتارونو دپاره نو زه به یېرېږم مې سره چالې رونه بغومه یا ما له څوک ګاډي رونه بغوي سپیډ لیمټ چې کوم دی نو 50 میله د یوې ګنټې په رفتار سره دی دا ماته وایي چې په دې لاره باندې ټولونه نشته پیسې درنه نه اخلي خو 40 منټه سلو دی بجای د دې نه چې په نورو هایوو باندې په مین لاره باندې مونږ دا سایډ ته لاره تللې ده نو دا لاره ډېره چاته معلومه هم نه ده دا ګوګل ما ماته معلومه ده صرف ماته یې وښودله ته پرې لاړ شه بس مونږ روان یو لکه مطلب دا چې خلک چې کوم مین کوم ځای ته زه ځم نو هغه په هغه نورو هایوو باندې مین سیټیز کې کورونو دغه کې منځ کې ځي د بلډینګونو او د ودانو په منځ کې ځي مونږ سایډ ته راووتو نو بس غوږ ورته کېدی ما خو د غوږ یېغې دی غیر ورته کومه بس د خیره دی وي او بل ما وی چې یو کریکشن هم وکړم ما روان دي په خبرو کې ما ویل چې دا هایوې 15 ده کنه 15 نه مونږ به 400 میله پس 15 ته تاویږو دا میریټ یا میریټ چې کوم ده نو پارکوی ده او په دې باندې مونږ دا وخت دی ایگزیټ 31 چې کوم دی هغې سره تېروځو او په هایټ باندې هم ده ځکه زما د غوږونو چې چیان روان کړی دی کلچ هم کړي ځکه چې مونږ ډېر په هایټ باندې ولاندې بره که نه نو دې خوا لاندې ورسره ډېره جوره علاقه ده د ځنګل نه دې خوا چې شي او ځکه په سپیډ لیمټ هم کم دی او دا مونږ غر کې روان یو بیسیکلي از لایک ماونټین یا هیل سټیشن دی که خیال ورته کوئ نو کله لاندې اوس دې وخت کې مونږ لاندې طرف ته ورکوزېږو د غر نه او په غر کې دا هایوې ده یا دا پارکوی ده میریټ نومېږي تاسو نور په ګوګل ماما کې وګورئ پوره اندازه به ورته وشي اوس به دې ځای کې تاسو مکس نمبر پلیټ یې وینئ ځکه چې دا علاقه نیویارک سره نږدې ده د نیویارک سره نږدې ده نو د نیویارک او د کنیکټیکټ لایسنس پلیټ یې به وینئ دا اوس دا نیویارک نمبر پلیټ دی هغه مخکې مرسډیز چې لړو هغه باندې د کنیکټیکټ نمبر پلیټ لګېدلی و بس ملګرو مونږ خو د کنیکټیکټ نیو هیون ته راورسېدو نیو هیون کنیکټیکټ ته او دا خبره په مزه روان یو ټاپ کوو او باقي دا خبره چې ټنل هم پکې را روان دی مخې ته راته ښکاري نو ډېر غټ ټنل یې جوړ کړی دی غر دی که نه نو دا ګاډی را روان دی دې خوا به شو که نه دې خوا شو stay in lane do not stop in tunnel په ټنل کې به ودرېږي نه موږ خدای وایي چې ودرېږو خبره هلته څه واده دی یا څه خیرات دی لاړو نه مطلب کا دا اوس بل شان دی ټنل دی یار اراده هم شته اراده مطلب دی خیال هم شته ورته فکر ته هم پام دی پام ته فکر دی یا خیال ته هم پام دی او هیمدن ها ایگزیټ نو بس داسې رالو موږ پکې دلته کې یو ملګری هم پاتې کېد هغه ته هم کال وکړو خو هغه ډېر مینتونه وکړو وي راشه خو ما ورته یې مهره ګرانه به شي تعالی خواله ته رسو بل وخت به راشو انشاءالله او ځکه چې موږ ته سفر لا اوس هم ډېر اوږد دی تقریبا 2 hour 35 minute 2 غنټې او 34 منټه دی که نه او خو راشته هم خیال دی پته نه دا بس چلی نه خلک خیرات میرات ته څنګه چل او د خلکو څه تلوار غونته دی یار پته نشته ته به ته حیران پاتې شي داس په بیړه غونته دي مګر نه کده مونږ تلوار ده خو دا مونږ زیات په بیړه دي د راشته هم خیال دی خو ټریفیک ته پام دی څومره ټریفیک یک ساعت مخکې زم داسې په ټریفیک کې ګیر شوی مې یو ځای کې لس منټه ډیلی وه اوس ما خو پکې چې کوم دی نه کلیوال کار وکړو په دې کچه لار راوړېدم لکه چې مونږ چې کوم دی نه چې اوس به څه مزه کېږي نو ټریفیک ته وګورئ او خو ډېر ټریفیک دی یار کافي او هیمدن 1 مایل کې نو بس زه به ورو به ځو ټپ وکړو او دغه شانتې مخکې ته چې څومره راځي تاسو په خبر ساتو که خیر که الله کړی خیر ژوندو لار لا اوږده ده اوس تقریبا 150 میله لار پاتې ده فکر مه کوئ او 2 غنټې او 33 منټه پاتې ده که نه اوس ټایم کمیږي اوس ورو خو لاره بنده نه ښیي اوس ورو زه یم چې رش اور بیټ کړم ځکه چې زه باسټن ته وررسم نو بیا هلته کې رش اور شروع کېږي نو زه نه غواړم چې په رش کې ګیر شم نو ځکه ودرېږم هم نه چې او بس سیده ور روان یو وی سیده جاو دی ګوټ سره راتاو که نه او که نه نو بس د دې په ورځ کیسه هم را یاده شوه خو زه بیا بل وخت به یې ته وکړم او را سره اوسئ
نو بس مونږ خو هارټفورد او باستن ته چې کوم دی نو ایگزیټ اخلو ایست 84 چې دی 84 ایست که نه های وی ده نو بس په هغې طرف ته داخلي ګرو او تاسو یې وینئ نو بس ملګرو زه خو د حلوا د خوراک شوم نور رانه خبرې هم نه کېږي یو خبره کوم بلې خبرې له ټایم ورکوم چې لږ ساعت پس به یې وکړم خپې نه بېغمه شوم خپه مې درد کوي او نږدې تقریبا 300 پاسه میله سفر مې وکړو که نه نو اوس سوچ کوئ هغیر انسان یم دغه خو نه یم بس خو یې وی باستن او دغه طرفونو ته به ایست 84 وخلو ما دې ته ډېره ښکلې علاقه ده ډېره ښکلې علاقه ده والله داسې خبره نور هم پرې لګي او زه به د خپلو پیشوګانو ته ووایم چې دې خوا ته ګورئ لکه د اوچت کې سرونه نو کیسه دا ده چې اوس به دې خوا شوبه ګوته کېدی روډ ورک ښه الله دې خیر وکړي موږ به کوم ایگزیټ اخلو ایگزیټ 29 باندې مړه ای باندې یک ځای دی ښه موږ به 29 اخلو دا اوس موږ باستن طرف ته ځو نو موږ ته وایي چې دا لاره تلې ده دې خوا ښه دې بل قطار ته به شو ګورګرای سی آر وي دی که دې ور مخکې شي دا اوس دا ماماز وی چې کوم دی نو موږ به ځان له پکې ډرو پیدا کړو موږ به کوم ایگزیټ اخلو ادارې نږدې شوي وو ته نو دا خو د کنیکټیکټ زما سره خیال ډاون ټاون دی او کلیواله علاقه مو په کلیواله علاقو ډېر راتېر شو چا چې کوم دی نو څاروي ساتلي وو چا ماروي ساتلي وو که نه نو دې وخت کې مونږ ته وایي چې ایست 84 که نه او هارټفورد باستن نو بس دغه حساب سره تاسو هم راسره لاره سیږئ لاره خطا نه کړو او که نه وختي زه ډېر جذبه کوم مې لینک کنټرل باندې بسو هغې خو سر وخوړه که نه خو دې بل طرف خو خیر واپسې کوم په هغې بوځم انشاءالله که الله کړی خیر وي ژوند د ژوندو خو دا خلک ډېر په پیډه دي یار څه ډېرې منډې وختي بس اپوایمنټ نو دا خبره سفر مونږ ډېر وکړو مونږ ته اوس وایي چې دې خوا به ته وشو که نه ایگزیټ 29 دا ایگزیټ 29 مونږ واغسته یو کم 13 نمبره کومه لاره چې ده کوڅه وي به دې ورشئ که نه نو دې خوا به راشو کار اکسیډنټ او پلانې او ډینګرې یو څه بل څه کې الله دې خیر پکې واچي اکسیډنټونه دې موږ خدای ساتي او دې خوا به راشو سټې ان لاین پروپین اینډ اویل زه چې ځم تاسو په تاسو د یو ځای شریکه باندې هر څه ګورو که نه تاسو هم دا لاره ګورئ زه هم دا لاره ګورم نو ما لپاره هم نوي دي ځینې شیزونه ستاسو دپاره به ډېر زیات پکې نه وي خو دا کوم چې کلي وطن کې دي که نه دلته نه دي راغلي نور بس د لارې کوڅې دي موږ غوښتې نه موږ هم پکې ځو دا هایوې ده او خیال هم کړی په هایوې باندې نه سایکل شته نه پکې ټانګه شته نه پکې چینچي شته نه پکې موټر سایکل شته که نه او بس صرف دا خطره چې اوسې رادانګي بعض ځینو کې اوس ما ته وایي چې باستن ښه دې طرف ته به ځو او یس باستن صحیح شو I-84 ایست I-84 دی که 184 ایست دی I-84 دی او I-84 انټرسټیټ ورته وایي که نه او ایست مونږ صحیح روان یو دا چې کوم درې قطار دی دا درې قطار ته چې کوم دی نه هغه ځای ته بوځي ماسیوي لاره راکړه ګوره ماسیب ته لوار ده ماسي ته وایي چې ګاډي شاته را روان دی هغه خواشي تاله به زه بیا لاره درکړم صحیح ده ماسي ته لوار ده ماسي په کور کې کټوۍ پخوي که نه چشمې بېلې چولي دي یاره والله کاش چې دا دې سایډونو ته هم کیمرې لګوم که خیر تاسو دپاره تاسو به ووینئ او نه ورکوم وله لار پرېږدې نو ام ناټ ډوینګ اټ ماسي لاس اوچت کړه غوسه یې وکړه نو شي وډ هیو ټو کم اراوند که نه نو دا به بله لار راځي او بس مونږ هم 55 سپیډ لیمټ ته 65 کې روان یو 68 مایل پر اور روان یو کینه په آرام مه ګورئ ورته مازي ته مه ګورئ ښه ځه اداره مازي وګورې راته وکړه خیال دی ورته نه ځه خوشحاله شه ځه ته بسې مخې ته بل ګاډی دی اوس د دې نه به چې دا ځینې خلکو تلواري نو ځه اوس د چې کوم دی پته به ولګي ته څومره تیزه ځې او مونږ هم درپسې یو که خیر اوس وایي چې باستن چې کوم دی نو ایست 84 وینې مخامخ سره او پراویډنس چې کوم دی نو دی بل طرف ته 384 مونږ پراویډنس ته نه ځو مونږ باستن طرف ته ځو NH مین که نه نو بس په دې لاره به ورځو او مونږ به داسې وکړو چې HOV لین ته به ور ووړو دې ځای ته دې ته به راوړو او ښه د مزې چې کوم دی نو اوس به ماسي سره ګاډی برابر وو څه دی خیال دی ټلیفون را روان دی تا سره خبرې کوو تر زویه یک ساعت پس که نه اول چې کوم دی ماسي را لاندې کوم ماسي ډېره تیزه لاړه یار
ترور خوا کې زور شته 65 سپیډ لیمټ دی وخت 77 مایل وو یا میله چې کوم نه دی یوې غنټې پر رفتار سره روان دي ترور ته څو کې ترور په څو روان دي نو ترور ته وایي چې ایست ها موږ 40 مایل سلويخ میله موږ په دې لار باندې سیده ځو او که خدای کړي خیر وي او ورسره ټیک ټاک وي حالات صحیح وي او لوبه برابر وي نو سو میله سلويخ میله مونږه په دې باندې ځو نو بس تاسو را سره اوسئ او زه ایچ او وي ته راوړم هاي اوکوپنسي ویکل ته او سپیډ لیمټ ما ته وایي چې 65 دی 15 میله د یوې غنټې په رفتار سره دی او باستن نور کیسې بیا کوو نو دا وخت یې مونږ په دغه څلوېښتو میلو کې 18 میله لار وواله او ویلمنګټن ته داخل شوي یو نو ور داخلیږو دا وخت کې دا تاسو به ګورئ او ورسره چې کوم دی نو بس ټوټل راته چې اوس کومه لار ښي ورو چې کوم دی ټرافیک هم سیوا کېږي ټرافیک مطلب دا دی چې کنجشن جوړېږي رش اور جوړېږي ځکه چې دلته کله 2 بجو نه واخلې بیا د 5-6 بجو پورې د خلکو د دفترونو نه چوټي شي چې دفترونو نه چوټي شي نو بیا رش ډېر وي نو اوس مونږ ته ورو لاره سیوا کېږي اوس هم مونږ ته په کم 2 غنټې لاره ښي 19 میله لار ده او دا خبره د سټیفورډ سپرینګز چې کوم دی دا کنیکټیکټ کې یو مونږه کنیکټیکټ کې چې کله مونږه باستن یا میساچوسټ ته داخليږو ته مطلب ورسو کوم ځای ته کوم چې زموږ ډیسټینیشن دی نو هغې ته ویل کېږي چې په کم 2 غنټې لاره ده خو دلته به داسې وکړو چې د سروس ماما ایریا ته به ور دننه شو ځکه چې رسټ ایریا ده که نه دلته به ورشو ګورو چې دې کې څه دي او مونږ به پکې لږې خپې مو غځو ځکه چې زه خو ستړی شوم د الوا د خوراک شوم که نه نو چې د الوا د خوراک شوم نو داسې به وکړو دلته به له ګاډۍ مو درو ګاډۍ به هم دمه وکړي او زه به هم دمه وکړم او کاکا خو سپی را بار کړی لکه سپی ګرځي را ګرځي راشه که تودېږي او ما سره کړي نه ملګری په ټلیفون دی نه هغه ته کې خر هم وایي چې ما مرکز کې خر اواز خو به تاسو اورئ نو را سره اوسئ نو سرویس ایریا نه به ورو ورو وځو تشریف به ترې یوسو دلته هغه بله سرویس ایریا کې وروسته خو چې ودرېدو نو هلته کې خو د خوراک څه نو به صرف واشرومونه او خوا کې ورسره دغه جوړ کړی وي کېنئ لږ چې ماشو ته وینه ورکړئ نو بس هغې کې مونږ ځان سره 2 ماشي نور راخېجول ګاډي ته له خیره سره پې نورې ګرېږي او دلته برګر کینګ نه هم چې کوم دی نو د مۍ والا سینډویچ وخوړو او بس اوس ورو ورو بوځو ټرکونه والا هم روان دي خو ډېر ګران پوه شو بیا د برګر کینګ والا 2 سینډویچ یې راله په $15 راکړو خو زه مو ته خپلې سیوایي پیسې نه بخم پوه شوې او که نه زیاتې را سره وکړو خو دا ټرک والا که روان شي د سټاپ ساین باندې ولاړ دی چې دی څه ته ولاړ دی او مونږ به ورپسې ور روان شو او د ټرک والا پسې ولاړ نو څه پته کې دی اوس دی ځي او که نه ځي د ډبل اشارې راګوري ښه دی نه ځي مونږ بس یې دلته ولاړ یو د بس ډیزل نیسي چې دلته ودرېږو واپس به داسې ځو ټرک والا سره سترګې مې لوک بس نه چې رونه خېږي را باندې ها نو بس اوس به ورو بیا هایوې ته ورکوزېږو ما بیلټ تړلی اړه مچ په بیلټ ها بیلټ تړه ما ته وایي نو بیلټ خو ما تړلی دی ملګریه نور څنګه بیلټ تړم دې کې به ورته ویږو مخامخ ګاډی لړ شي بس هایوې ته کوزېږو مونږ ته وایي چې یو کم 80 میله لار ده ټوټال 130 منټه او یو کم 80 میله نو په ځان مې هغه سپرایټ وڅښو نو اوس راله سپېموله مې تروې اوبه راځي ډرګې راځي که نه تو دې چې باربینګ ویلې کېږي لکه غریبي شه چې کوم دی سړی سپرایټ هم نشي زغملی او شوګر پکې ډېر زیات بس ما 2 بوټه وڅښو خو هغه نو ګډوډ خوب یې رانه وتښتو بس دا واز ګډ ما یې زما نه خوب وتښتي نو دا اوس بس مونږ سیده ځو نو ما ته وایي چې 3.9 مایل په دې لاړ شه 90 میل 90 هایوې ته به کوزېږي 90 ایست ته او stay on 84 east right now بس خلک په بیړه دي ورو ورو رشم سیوا کېږي دې طرفونو ته او بس تاسو هم بس سټې ټیون که نه کیسې به کوو نورې نو د باستن حدودو ته داخل شوي خو دلته کې رش دی اوس مونږ ته ټوټل چې کوم هغه ځای ته مونږ کوم ځای ته ځو نو هغه ځای ته مونږ ته تقریبا یو کم 30 میله لار ده او دا خبره او 50 منټه یادي خو ټرافیک داسې دی لکه دا څنګه چې اوس ته دې نه پس به ټرافیک نور سیوا کېږي لکه چې رش اور شروع شو که نه رش اور مطلب دا دی چې خلکو د دفترونو نه چوټي شوه کارونو نه اوس روان دي کورونو ته نو رش شو بس مونږ هم په دې رش کې ځو راځو ټپ ټپ به کوو دا خبره او ګاډي کې تیل هم ختمېدو والی ځکه چې ما ته وایي چې اوس هغه ستنې سره شوه
نو چې سره شو نو تیل به چې تا چوز کار ځای کي تیل به اچول غواړي او ټینکۍ به ډکول غواړي پمپ ته مې نږدې که په ډیزلو چې مړه شم خو زموږ دا ګاډی به موږ به په پټرولو مړو نو اوس ورکوزېږو تیل اچو او چې کوم پولیس دغه هسې ورته پولیس سټیشن که دغه راځي پټرول پمپ راځي سروس سټیشن راځي نو هغې کې به په دې ګاډي کې تیل اچول غواړي نور به بیا ورسره دا کار بس ما چې تاسو اپډیټ کړم تاسو ته ووایم او دغه کیسې دي مخې ته چې کوم دی نو تر غودرمپایه روانې کړي دي او موږ به نور سیده ځو هلته مې مرغۍ ولیده دا خوراک لره دا خوراک یې ورته اچولی نو بس ځې خدای دې پکې خیر واچي نور خو چې کوم دی نو دغه خبره تاسو ته ما وختي مو وې زه حلوا د خوراک شیم سترګې را باندې مرغۍ کېږي بس دعا کوئ چې دا ګنټه نیمه ده چې دا خدای پاک موږ په خیر خیت دا خبره خپل منزل مقصود ته ور ورسوي که نه بیا به د هغې نه پس نور راکاږو چې بس اوده شي لږ ارام وکړو نو بیا به کیسې کوو سبا به انشاءالله تاسو که خیر که الله کړی خیر بیا به هم ګرځوم چکرې به دله در کوم یو خبر خو هم بوزم دلته ډېر ملګري دي دوستان دي پښتانه دي او افغانان دي او هغې سره به تاسو میلاوه ښه خبرې اترې به مو سره کوو او د هغې د کاروبارونو د هغې د روزګارونو د هغې د امریکې ته راتګ بیا د امریکې نه د تګ که نه دا ټولې کیسې به هغې سره چیړو نو تاسو به هم ترې خوندونه اخلئ معلومات به هم در کوو که خیر میسچوسټ ډېر لرې ریاست دی تاسو وایي د ورجینیا نه ونه وتئ خو ورجینیا نه وتل چې کوم دی آسان کار خو نه یوازې چې ورجینیا یو سر نه بل سر ته ځي نو اته ګنټې دله پکار دي که نه چې صرف ځای راځي بیا پکې یو ځای ګورئ خو چې کوم دی نو په میاشتو په کلونو نه ختمېږي نو بس تاسو وایي دغه شانتې کیسه نور امریکا خو ټوله یو شانتې امریکا ده په نقشه جوړه شوې داسې خو نه چې کوم دی نو زموږ کلي کې خو زموږ بیبي چې کوم دی نو هغه انجینیر هم ده ډاکټر هم ده کور نقشه هم جوړوي که نه هغه هم خادم او ټول هر څه نو داسې نه وي دلته هر یو شي خپل پروفیشنل کسان دي نو هغه چې کوم دی نو په هغه نقشو باندې جوړ شوې ده نو ځکه یو شانتې ده که څنګه په دې رش ته وګورئ په دغه رش ته نو موږ به پکې دغه شانتې ورو ورو ځو راځو بس نو دلته خو رالو تیل هم واچولو یو ډالرو تیل هم ور واچولم او سپینش ما ماتلی دی هغه وایي چې کوم دی نو کریډټ کارډ یې وړی دی پیسې چارج کوو نو زه چارج یې کړه چې څنګه دې خوښ یې هغه شانتې وکړه او په مخې ته شیشه باندې برش مرش ومو ما سره خو نغدې پیسې ډېرې نشته ملګري یې که ستا دا خیال وي بیا خو ته چې کوم دی چاکلیټ والا پې وواله او چکر یې وایي راوایي ګرځي را ګرځي که نه موږ ته هم بده بده ګوري یو بیا یې سره هغه ملګری بیا ده اوس خو موبایل خو ته تاولی شم که نه دغه بیا ده او دې بیا خو چې کوم دی د خیره سره موږ د موبایل کې شی راغی او پولیسو والا ګاډی ده که څه شی دی داسې بیا کو بیا چې کوم دی نو خدای مازې راسي ورته نو بیا خو لړه موږ به ورپسې ور روان شو بسم الله به کوو او دا خبره چې په 3 ډالرو تیل 2 ډالرو تیل واچولو او 3 ډالرو چې کوم دی نو ماما زوی له ورکړو نو ته مې چې کوم دی څه پوزیشن د سپینش ته ګرمي ده ګرمي ده یار والله دا کوم کسان چې په ټیپ باندې کار کوي د ټیپ ورکوي که نه لکه زموږ غریبانان دي موږ هم نن سبا په ټیپ باندې کار شروع کوو زر زر ټیپ باندې ټیکس نشته په امریکا کې که نه نورو پیسو کې خو ټول ټیکس کټ کړي نو ته زوی له مې چې کوم دی پیسې ورکړه ځای نه وي تیل هم واچو ته شکر دی بس ما سره کې ما سره یاره به مې سره چې ګاډی راته په لاره بند نه شي نو زه ښه وه تیل هم واچولم اوس به داسې ورو ځو او دا باستن ډېر زوړ ښار دی که نه نو موږ به کوم خوا ځو ما ته ووایي چې ښه NH پورس ماوت ته به ځو پورس ماوت او پورس ماوت ته بلکل ښه لاړو روان شو بس میډو پرو میډو بیا هایوې ته راکوشو او هایوې ته چې کوشو نو دعا کوئ چې رش نه یاره دا خبره څومره زیات رش ته ځای په ځای باندې او څوک چاره لارم نور بیا خلک ډېر زیات اګریسیو دي اګریسیو مطلب دا غوسه ناک دي دلته غوسې درته کوي کیدای شي زموږ دا ګاډي نمبر پلیټ د ورجینیا دي وایي چې بل ځای نه راغلی نو دلته خو داسې کیسه خو نشته یار اوس په پته نه پوهېږو هغه یو در خیال دی پر برګیري سي که څه کوي ښه ګیا کټ کوي چې څه ګراس کټ کوي بس مړه څه به وکړي موږ به 2 شمیله په دې لاره ځو 2 شمیله او رش دی وروستو که نه مخکې خو چې کوم دی موږ اګزیټ واغېستو وختې چې رش کې راګېرو تیلو له ورکوشو اوس به بله لار هم بوځي اوس ګوګل دی خو چې سیر سره وکړو نو کندې ته مرتاو نه کړي نو هغه چې الله سره وکړي چې دا کنده کې پرېوتي انیوې بس ورو ورو به ورځو دې وخت کې چې کوم دی چې داسې دغه ځای راغی نو خو به دغه سړکونه دي دغه کیسې دي ځکه چې موږ په هایوې روان یو
داسې ښه غونډه زه هم پکې ولیدو او تاسو خو د دې نه هم خبر کړئ چې څه مو خوړلو او تیل هم څومره واچولو او کیسې مو په ټول تاسو خبر یې کیسو زه ترې خیال دي ورته هغه صاحب زه دې خو بنګلادیش نه راغلی له خیره سره بنګالي بابو شاید تیر شو نه بنګالي بابو کې بیا چې کوم دې خوشاله ځان دې غانیم له ګوري سره وزره بازار راغوزو او چې مزه کوي زه غب لګو خاطر کوم دې لارې نه خوند واخلې یو شی مې نوٹ کړ چې اوبه سره ښه ډېره ده نه اوبه سره ښه ډېره ده مونږ ځان سره د ورجینیا نه ماشه را روان کړی دی ظالم ځان موړ کړو نو وینه به په ټول عمر کې نیز کړي نن چې څومره اوس کاله خو خیر مونږ به مل شو ځکه دې په ډېر زر کا هغه ما وختي ولې لکه هغه الوتې نه شو هغه دومره وینه څکلې وه لکه هغه هلیکاپټر چې لوډ کړي الوتې نه شي او ورویټ نه کې نه هغه چې کوم نه خبره خېټه ترې راځوړنده وه الوتې نه شو پټ شو بس که خیر مال به خدای پاک په کوتو راکړي او خدا خبره چې یو ډرپ وینې رانه څکلی دی ظالم یو ډرپ خو باندې خیر ډېره زیاته شي لږ به راکم شو خو وینې هغه ځان ښه موړ کړی دی او زه پورې ځي راځي هغه ته هم پته ده چې کم دی نه چې هلکه خدای نن کم خدای شته یا سبا هم دی سبا به نوره وینه اوس کې که نه داسې مونږ دې خپې وچې کړی دا کار یې کوي خپې مې خبره مې دا کوله چې دلته دې سره اوبه میسچوسټ کې اوبه ډېرې زیاتې زیات پکې لیکس دي پانډس دي که نه مختلف نو دا پکې دغه دی او ګرځو را ګرځو به تاسو له زه ښې چکرې در کوم که خیر خو زه په خپله هم چکرې وم تاسو هم چکرې وکړئ سپیډینګ فاین ښه پیچبرګز بیا رش شو بس خو زه نه بس دا خبره چې تاسو موږ د رش نه یېرېږو تاسو بجلۍ نه یېرېږئ چې بجلي لاړه بجلي راغله دلته موږ وایو رش لاړه رش راغی رش کم شو رش زیات شو که نه بیا چې کم دی نو ګاډي چې کم دی نو بمپر ټو بمپر شو یو بل سره چې کم دی نو نږدې شو هېڅ هم نه نه څه اکسیډنټ شوی دی نه څه بده پیښه شوې ده نه چې کم دی نو ګاډی برابره شوی دی برابره خو پېژنې که نه چې په لارې په منځ کې ته ودرېږي او هېڅ شي نشته په دا خلک سلو سلو کېږي پته نشته یاره سم خو زموږ طرفونو ته خلک ډرایوینګ کوي والله چې کم دی په پټو کې دله چې کم دی نه خلک پکې ټریکټر نشي ګرځولی موږ پکې موټر یې ګرځو نه په سیندونو په غوړونو باندې وباسو پورې را پورې وباسو بس او دا خلک چې کم دی والله په هواره سړک باندې چې کم دی دوی نه ګاډي نه چلېږي خو زه بس الله دې مل شي نو هغه خلک چې دلته پاتې کېږي په دې علاقه کې او ما ته خو دا هم اندازه را که نه چې ځینې خلک موږ په امریکا کې موږ ګوري نو خاص کر چې په دې میسچوسټ کې پاتې کېږي نو برلنګټن ایگزیټ چې کومه ده هغې ته رانږدې شوي یو هغې ته رانږدې شوي یو برلنګټن او په I-95 نارت شمال اړخ ته روان یو که نه نو بس ټریپ یې ختم شي تاسو ته مې ونه یم هېڅ نشته دی اوس مخکې بیا ورپسې چې کوم دی 11 منټه ډیلې ده خو هغه اکسیډنټ ښایي چې اکسیډنټ شوی دی دا میډل سیکس ټرن پایک برلنګټن که نه نو هغه ایگزیټ دا 50 بي سره تېروځو او دا خبره خو لاره کمیږي نه لاره چې کوم دی اوس هم د 8 منټو لاره په 18 میله ده او اول مونږ وایي چې مونږ به 2 بجو ته رسو 2 نیمو له بیا 3 شوې اوس 10 منټه کم 4 بجې راته ښایي او دلته دې وخت کې شوي دي 11 منټه او 3 بجې دي 90 ډګري فارنهایټ دی که نه 90 ډګري فارنهایټ ټمپریچر دی او په سینټیګریډ کې به دا تقریبا وي 36 35 36 کې به وي کنورټ به وکړو چې 90 ډګري فارنهایټ په سینټیګریډ کې څومره وي درته وایي ورکه زه ور کنورټ کړم ها نو 32.2 مطلب دا 2.2 ډګري سینټیګریډ دی دې وخت ټمپریچر یا الله خیر لې ورولې ټمپریچر سره دا ټمپریچر ته ورونه کېجو او کنه چې لا ګاډي نه بل ګاډي پاسه ودرو الله دې پکې راته الله دې راته معافي وکړي او کنه نور لري نه راغلی ولا چې په واسه عدالت خو سوچتم نه بیا را بز راشي الته ورجینیا کې خو بیا هم کلی وطن کې بچا د ټلیفونو کې راشه ان د دې پولیسو علم هم پیژني دا خو وکیل خان دی دا هغه ګاډي تور خامار دی دلته بچاته وای نو خو خان مونږ به بس ډېر رش ته چې وځو که نه دا 11 منټه ډیلې ده مخکې اکسیډنټ شوی دی وایي نو بس ډینورس ته به ځو که نه ډینورس خو به تاسو ډېر خلک به ورته تللي ډېر به ورته نه یم تللي د باسټن نه داسې تقریبا 20-25 مایلز کې دی که نه 15 میله کې کلی کې دی نو ډینورس ډېر ښکلی علاقه ده تاسو پکې ګرځو که خیر چکر به درله پکې درکوو پوره
او دې وخت کې چې کوم دی نو مکلین او میډلټن او پلاني او ډینګري دا اوس دغه چې کوم دی نو ایگزټ 55 سره موږ یو اولډ بورن ویلمنګټن سره چې کوم ایگزټ دی هغې سره نور باقي پاتې والله د ماله جب هم داسې ستړی شو چې خوځوم را خوځوم ما ته وایي چې وکیل خانه بس یې کړه که نه سهار 6 بجې وې دا 9 غنټې خو زمونږ وشو چې ډرایوینګ کوو لکه 10 غنټې کې به تقریبا 3-4 پېرې مونږ ودرېدو 3-4 پېرې یا زه 3-4 پېرې ودرېدم یو پېره لړم شپې مې ازادې کړې پیشوګان مې ازاد کړل هغې باندې مې اوبه وڅښلې او بیا چې کوم دی نو پیشوګانو چې ځانان مې هم یارېدلي دي هغه موجودات دي ما چې تر دلته چېرته روان کړي او دا خبره نو اوس اخر کې پکې بس دغه برګر کینګ نه مې وخوړه فش سینډویچ هم ته وخوړه هغې مونږ ته مې چپس هم ورسره راکړه فرنچ فرایز یې ورته وایي مونږ سره لوګان ختم شوي دي مې راشه که ته ودرېږې مونږ ته قسمت په برګر کینګ کې لوګان ختم شوي دي یاره مړه وی خوار په هندوستان هم خواري او په جاپان هم خواري او په امریکا هم خواري په بوسټن کې هم میساچوسټ کې هم ورجینیا کې هغې سره زموږ د قسمت مې اوس به بل کوم خوا ځای بیا به کوم ځای کې ودرېږي چاته مې بیا خو مې ودرېدو ته ډنډې کې مې ده بغیر لوګانو به وخورو ځه دا خبره لوک هم داسې ښه شی دی ګیس جوړوي نو بس وزا الله دې خیر وکړي د خیره دینه نو بس 3.4 میله لار پاتې ده او وای الله بیا خبره وي یا الله که نه نو بس دا د پی بډي ته نږدې شي پی بډي سکویر ته او مونږ ځو کوم خوا 2.4 مایل کې 2.4 میله کې به ایگزټ یا کومه لاره ده 240 نو هغه به اخلو او بس نږدې شي اوږد سفر مو کو یال 10 غنټې دا خبر ده الوا د خوراک شو که نه نو خو زه بیا هم شکر ده چې په خیر خیریت او خوشحالو سره رانږدې شو اوس دې خدای پاک په خوشحالو سره ورسي او چې دا سامان نه کوزم دا سامان نه کوز کم بیا بل هغې تاسو ته به مخه شي پیشوګان را کوز کړم د هغې نه پس به تاسو ته به هغه غوایم پیشوګان تاسو به چې دا کوم پیشوګان دي خو لکه پیشوګان به تاسو ته ښیم نو تاسو به زه کوکو سره هم میلو کړم چینچین سره هم میلو شئ یو کوکو دی بل چینچین دی یو سوپربن دی یو ټیسلا دی که نه او هغه بل چې کوم دی نو دغه دی داسې وته د هغې څه بل نوم دی مالې نوم نه راځي ګڼ شي دا خبره که نه د هغه چې کوم دی نو د نوم تپوس کوم دی د هغې نه نو بیا ګاونډیان نو بیا ته وایم ښه وبخئ د هغه ټسپربن نوم دی ټسپربن یو ټسپربن دی یو سوپربن دی یو ټسلا دی راشه که ته ودرېږې که نه او یو راسره د هغه ټرمپي نوم و ټرمپي چې کوم دی نن سبا مو چاله ورکړی دی نو خدای دې مل شي بس الله دې پکې خیر واچي دا اوس 40مه ایگزټ شو 40مه کوڅه شوه او بیا ورپسې چې کوم دی نو موږ به 42مه کوڅه اخلو که نه نو سیلم او نو ګرځوم هم که خیر دلته چې کوم دی دلته د دې هغه کې ټول علاقه کې هم ګرځوم که الله کړی خیر او ژوند د ژوندو او بل مې دا تپوس کول غوښتل مې چې دا میساچوسټ تاسو ته د ورجینیا نه څومره بدل لګي تاسو د ورجینیا ډېرې ویډیوګانې کتلې دي څه فرق پکې شته او که نشته پکې نو ما ته پکې څه فرق نه ښکاري خو تاسو راته ووایئ چې څه فرق دی پکې او ځکه چې تاسو ته بدل لګي ځکه چې څوک د ورجینیا نه ونوتې ټریپل بیني به ښه مقبره ده قبرستان دی بلکې ماله پرنجې راغلی دی نو بس 42 ایگزټ ته خو موږ نږدې شوي یو 240مه چې کومه کوڅه ده او دا د یا الله دې خیر له ورولې 0.9 مایل کې به موږ خپل ډیسټینیشن ته ور ورسو که الله کړی خیر وي ژوند د ژوندو او زه خو تلو سره کټ ته ورخېږم اوده کېږم او بیا سبا پورې خو مې ونه وینې که الله کړی خیر وي ژوند د ژوندو او د هغې پورې به چې کوم دی نو زه بلکل ځان چارج ته پرې باسم لکه هغه نوکیا موبایل نه 3310 چې هغه به چې کوم دی 2 ورځې به خلکو خبرې وکړې بیا په 3 ورځ به هغه چارج ته پروت و هغه کیسه به مونږ هم کوو نو بس غوږ به دا کېدی تاسو اوس الموست نږدې شي خو اوس اشارې دي د اشارې دا 2 منټو لار ده خو ختمېږي نه سمې نه خوري که نه ای لږه غونته راکیسه راغله لیټر د ځای ته چې رانږدې شو که نه معمولي غونته راکیسه راغله نو بس خپل منزل ته خو ورسېدو له خیره سره دا ځای دی او ګیر چاپېره بیا به نورو چکرې به بیا در کومه د پیشوګانو سامانونه کوزومه پیشوګان خو مې کوز کړه بلکې او اوس سامانونو کیسه ده پیشوګان خو تاسو په وړاندې ما دلته ایښي وو که نه اوس پیشوګان خو لړل له خیره
او بس اوس نور سامانونه په موبایل کې چارج هم ختميږي نو زه ژوندۍ اوسې ګړندۍ اوسې د لوی الله په امان.